زما د نن موضوع ده ټپه تاریخي او تنقیدی او فنی جاج، مطلب جو فنی فکری او تاریخی جاج د ټپې په باره کې خو په خپله یو ټپه ده چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ به تنګه زه به کم ټولومه. نو د ټپې خپل ښایست دومره ډېر دی چې د هغې به کم اړخ مونږ بیانوو. څوک ورته ټپه وایي، څوک ورته لنډۍ وایي، څوک ورته مصره وایي. نو ټپه چې دا ټپه ورته په دې وجه ویلی کېږي چې ټاپه یعنې سټمپ چې څنګه والی کېږي هغې ته ټاپه ویلی کېږي. نو شاید چې دا لکه په خبره کې د سټمپ په شان حیثیت لري، د مهر په شان. څوک وایي چې دا کله چې ټپه څوک وایي نو په غوږ یې لاس ایښودی، یو غوږ یې ټپ کړی نو د دې وجې نه ورته ټپه وایي. څوک وایي د دې وجې نه ورته وایي چې د دې وجود ډېر وړوکی نو ټپ وجود یې نو د دې وجې نه ورته ټپه وایي چې وړوکي. لنډۍ هم ورته شاید چې د دې وجې نه ویلی کېږي چې دا ډېره وړوکي لنډۍ، او لنډۍ یو مار دی چې د هغې دوه سرونه وي، دا په دواړه سرونو باندې چیچل کوي. نو د دې وجې نه د دې اثر دومره ډېر چې دا په سړي سمدستي لګي. او درېیمه مصره ده. نو مصره ورته په دې وجه شاید چې ویلی کېږي چې دا د یوې د شعر د یوې مصرې عمره وي، ځکه چې په وړمبۍ کړۍ کې 9 سېلابونه وي، په دویمه کړۍ کې 14 سېلابونه وي. 9 او 14 دا د دې وزن دی. دا یا قربان او یا کزار ورسره د دې وجې نه ویلی کېږي چې هغه کمی پې خلک پوره کوي. خو د دې خپل یو ردم دی، او د دې کمال دا دی چې دا د موسیقۍ تقریبا په هر یو طرز کې ویلی کېدی شي. نو دا د ټپې د ټولو نه لوی خاصیت دی چې دا په بې شمېره طرزونو کې ویلی کېږي، او دا دومره اثر لري چې یوه ټپه واورئ نو بس بیا به د باندې یو څو ورځې سر ګرځي. لکه زه تاسو ته یوه ټپه وایم، د هغې تشریح درته زه لږه کومه. یوه ټپه ده چې دا ستا په سترګو کې پیریان دي، دا ستا په سترګو کې پیریان دي چې په تا راشي جوټې ماله راکوي نه. نو اوس د دې نه اندازه کوئ چې په دې کې یو داسې جذبه، داسې څیز واضح کړی شوی دی چې هغه بیانېږي نه. په دې کې مطلب دی چې یو داسې کیفیت د یو مین د بل مین بیان کړی دی چې هغه اظهار د هغې نه کېږي. او د ټپې سره دا هم تړلی شوي دي چې دا عموما د پښتنو ښځو تخلیق دی. نو اکثر ټپې چې دي ښځو لیکلي دي، لږې ډېرې پکې د سړو هم شته، خو اکثر ټپې ښځو لیکلي دي، او د ښځو د جذباتو، احساساتو او قلبي وارداتو ډېر په زړه پورې اظهار پکې موجود دی، ډېر خوږ اظهار پکې موجود دی، ځکه چې هغه خبرې چې هغې په ظاهره نشي کولی نو په ټپه کې وکړی شي، د ټپې په زور باندې هغه خبرې وکړی شي. د دې نه علاوه د ژوند د هر اړخ ترجماني، د پښتنو د ژوند د هر اړخ ترجماني په ټپه کې موجوده ده، او په ډېر بشپړ انداز کې موجوده ده، یعنې ډېر په مکمل انداز کې، ډېر په خور وور انداز کې. او داسې چې کله مونږ ګورو، لکه که مونږ غواړو چې د پښتنو په هکله باندې ښه ریسرچ وکړو، نو چې یوه ټپه څوک راوالي، یعنې د ټپې دا صنف راواخلي او په دې ټپو باندې څوک تحقیق وکړي او د دې پوره څېړنه وکړي او دې ته دننه لاړ شي، نو د پښتنو د ژوند ژواک، د غم ښادۍ، د خوشحالۍ، د هرې اړخ ترجماني په دې ټپه کې موجوده ده. د کالو پترو، د فصلونو، د موسمونو، د غمونو، د جنګونو، زمونږ د تاریخ ټولې پاڼې پکې محفوظې پرتې دي. او د دې ټپې کمال دا دی چې په دې دننه په ډېر اسان او په ډېر روان او په ساده رنګ کې او په انداز کې او په ساده ژبه کې بیان شوی دی. هر څوک پې پوهېږي. په ټپه کې ډېر کم ګران ټکي راځي، او هغه مطلب چې داسې نه لکه د غزل په شان ثقالت نه لري. نو دغه یو بل خاصیت دی. بله دا دی چې د ټپې سره ډېر تاریخي واقعات هم تړلي دي، او هغه دا دي چې زمونږ په تاریخ کې یوه ډېره لویه واقعه ده، د هغې نوم دی د میوند واقعه چې ده، د میوند د ملالۍ انا، د ملالۍ ابۍ واقعه چې ده، نو هغه زمونږ د تاریخ یوه ډېره خاص واقعه ده. دا د غالبا چې 1895 کال غالبا
دې نه مخکې وروستو کېدی شي نیټه ما ته خو دغه وخت دی دغه ورځې دي په هغې کې څوک یې لږ وروستو هم یادوي مطلب چې 83 پورې هم یادوي 1883 کې هم یادوي نو دغه جنگ چې دی د فرنګیانو او د پښتنو افغانانو ترمنځ جنگ روان دی د میوند په مقام هلته پښتنو جنگ بایللی دی او په شا روان دي تختی او یوه پیغله چې هغې د جنگ میدان ته دغه زخمیانو او دغه له غازیانو له خرج خوراک او دا څیزونه راوړل او د هغې دغه یې کو مرسته ملګرتیا یې کوله نو دغه پیغله چې ده د دې نوم و ملالۍ ملاله میوندواله په نوم باندې هم یادېږي وایي چې کتلې چې ځوانان په شا تختي نو هغه یو غونډۍ ته ختلې دی وړوکي غر ته او د هغې په سر یې یو څو ټپې کړي چې په هغې کې یوه ټپه دا ده چې که په میوند کې شهید نه شوې که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالي یې بېرنګۍ نه دې ساتي نه نو دا د پیغور ډکه ټپه چې ځوانانو واورېده نو هغه ځوانان تښتېدونکي ځوانان او بایللی جنګ چې و هغه بایللی جنګ په ګټه کې بدل شو ځوانان راتاو شو بیا یې همت وکړو او بایللی جنګ یې وګټو نو یو دا واقعه ډېره اهم ده بله دا ده چې زه خپله د یو انګریز چې و د هغه نوم و سر ایولن هاول ایولن هال چې دی نو دی په د خیبر کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ پاتې دی او د وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پاتې دی نو هغه چې د فرنګیانو حکومت په دغه دور کې و مونږ چې کله سبق ویلو په هغه وخت کې یو انګریز راغلی و د هغه نوم و جیمز انوالسن د ډنمارک و ډینش ځان له نوم یې ښودی د پښتو غلام عیسی او زمونږ سره به ناست و سپینې جامې او واسکټ به یې اغوستی او سپینه ږیره وه په کول به یې په سر او چې تا ته به یې نه ویلي چې زه پښتون نه یم نو تا نه شو پېژندی دومره ښه پښتو به وې او ما نه به یې تپوسونه کول نو چې ما به ورته کله خبره وکړه او د انګریزۍ ټکی به مې استعمال کړو نو به یې راته زر د پښتو ترجمه وکړه نو شرمنده به یې هم کړم نو دغه جیمز انوالسن چې و غلام عیسی هغه د پښتو یو سروس جوړ کړی و دا کتابونه به یې په ګاډي کې واچول او د پېښور خواوشا په دې کلو کې به یې خرڅول د پښتو خدمت یې هم کوو پښتو لټریچر سروس که څه داسې نوم و د هغه بیا هغه یو کتاب لیکلی دی سپوږمۍ کړنګ وهه راخېژه په ټپه باندې کتاب لیکلی دی د هغه د خیال مطابق وایي چې یاره دا وړمبۍ ټپه ده معلومه چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخېژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه نو دغه جیمز انوالسن چې دی ده ما ته پخپله هم ویلي او په دې کتاب کې هم لیکلي چې زه تللی وم انګلینډ ته ما تپوس وکړو چې یاره د انګریزانو د دور داسې افسران څوک ژوندي دي چې هغې کتابونه پښتنو باندې لیکلي دي نو هغې راته وویل چې سر ایولن هال چې دی هغه ژوندی دی او یا ما ورته ویل چې داسې چې هغې هغه وخت کې نوکران ولته اوس ژوندي نو راته سر ایولن هال وښودو وایي چې زه لاړم د ایولن هال خاله نو هغه په یو کلي کې اوسېدو د لندن نه بهر یو کلي کې اوسېدو وایي چې زه لاړم هلته یو د لرګي په کټ کې ناست و او تکیا ته یې ډډه والې وه وایي زه ورغلم ما ورته وایي چې ښه چارې وي هغه راته وایي چې خوار مه شي او د هغه سره مې ډېر وخت تېر کړو خبرې اترې په پښتو کې وکړې ټولې او هغه ته ما وایي چې وخت یې څنګه تېرېږي وایي ډېر بوډا شوی و د وروځو دا ویښته هم سپین شوي وو ما ته تپوس وکړو چې یاره وخت یې څنګه تېرېږي بیا راته وایي چې کله کله مې زړه ستړی شي د ژوند نه تنګ شمه د کور خواته وې داسې یو غونډۍ غوندې و ما ته وایي چې دې غونډۍ ته د شا د طرفه اواره لار راغلی ده نو زه په هغې راشم او په دې ګټ باندې د پاسه سملم او په تیز اواز یو 15 ټپې وکړم یو هفته خیمه یو هفته خیم یو هفتې دپاره بیا خیم د هغې نه پس دغه سر ایولن هاول بیا ویلي چې زه کله په خیبر کې دغه ومه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ومه تازه د انګلینډ نه تللی ومه هندوستان ته نو ډېر خفه به ومه مور به رایادېده او خپل خپلوان به رایادېده نو زه به په اس باندې سور شوم او د جمرود په دې میرو کې به په اس ملاس وم او په تیز اواز به مې ټپې کولې نو د هغې سره به زما ستړیوالی او غم ټول ختم شو د دې نه اندازه لګوئ چې په ټپه کې دومره زور دی چې غیر پښتانه هم اثر پې کوي
او دا ټپه زمونږ د خواوشا چې دا کومې ژبې دي لکه هندکو لکه پنجابي لکه سرایکي هغې هم ټپه زمونږ نه اغستې ده لږه ډېره د هغې په ژبه کې هم شته ټپه خو هغه چې دی هغه هغومره زور یې نشته څومره چې په پښتو کې دی بلکې ستاسو یاد یې نو په څو ورځو کې دا یوه ټپه چې کله هارون باچا ووایي اول به کله کله غم و دا ټپې چې ووایي نو هغه دومره مشهورې شوې چې هغه بیا په اردو کې هم ترجمه شوې رحیم شاه ووایي چې پهلے تو کبھی کبھی غم تا او د هندوستان فلمونو ته هم دا طرز او دا رنګ ورسېدو نو د دې ټپې نه تاسو اندازه کوئ چې څومره زور دی پکې او زمونږ د ولسي آهنګ او زمونږ د ولسي فکر او د ولسي ژبې او د ولسي سرود سره څومره نږدې شی دی ټپه نو د دغې وجې نه ټپه په ځان کې بلها خاصیتونه لري او دا د اعصابي مرضونو علاج هم زه ګڼم زه یم چې که چاته څه د فرسټریشن یا د ډیپریشن بیماري نو هغه د ورځې چېرته یو خوشي ځای ته ځي او 15 ټپې د په تیز اواز کوي که دلته څه مسله جوړه شوه نو زه ذمهوار یم د ډاکټر علاج ضرورت نشته پخوا به ځوانان چې وو هغوی به ټوله ورځ په پټو کې محنتونه وکړه لاس خپې به یې ووال ځان به یې ستړی کړو او چې کله به بیا راغله ماښام نو په حجره کې به چا به منګی غږو چا به ستار یا رباب غږو او چا به سندرې ویلې څوک به ګډېدل نو د دې سره به دوی ټول ستړیوالی ختم شو او دا تیز اواز باندې به دا ټپې راتلې د ټولو پښتنو قبیلو په حجرو کې اوس هم په ډېرو کې شته خو دا اربن علاقه چې ده ښاری علاقه چې ده نو په دې کې هغه څیز کم شي ځکه چې په ښار کې خلک د پیسو په چکر کې زیات او د پښتو په چکر کې کم نو د دغې وجې نه هغه څیز پاتې نه شي بیا جي داسې ده چې تاسو کتلي په کلو کې په کلو کورونو کې ښځې چې دي هغې اکثر چې شوملې شاربي یا مطلب چې څه سیرې سپردي ګنډي او یا مطلب چې څه پخول کوي نو هغې د ځان سره ګوڼېږي او دغه ټپې وایي دا مطلب چې ما بې شمېره لیدلي ځان سره ټپې وایي او ډېرې ښځې داسې دي چې د هغې نه ما ډېرې ښکلې ښکلې ټپې اورېدلې دي ډېرې مزېدارې ټپې بیا جي د غره ته اکثر خلک لاړ شي لرګوله او یا څاروي سر ته وباسي نو هلته نه څوک په تیز اواز ټپې کوي څوک شپېلۍ غږوي دغه د کلي یو خاصیت دی ما ته خپل وړوکوالی یاد دی چې زموږ د کلي خواته یو غر و د هغې کې به دننه شپونکی ناست او کله به یې شپېلۍ غږول او کله به یې ټپې وې دواړه اوازونه به ترې راتلل بل د لوګرو چې به کله لو کوو غنم به یې ریبل جوار به یې ریبل شرشم به یې ریبل نو هم به یې په تیز اواز ټپې کولې او د خواوشا پټو به د یو بل سره مقابله وه د یو بل ته به د ټپو وار یې ښودی او دغه ټپې به کېدې نو دا ټپې چې دي دا د عام ولس ورثه ده دا د عام ولس د هر چا دي د ټپې په باره کې دا ویلی کېږي چې د شاعر نه معلوم نو د دې په باره کې یو چا لیکلي یو محقق وایي چې ټپه د هیڅ چا نه ده خو د هر چا ده یعنې ټپه چې دا هغه د هیڅ چا نه ده شاعر پې دعوه نشي کولی چې دا ما لیکلې ده ځکه چې ټپه خو داسې ده لکه مرغۍ والوته چې جوړه دې کړه والوته ډېرې ټپې جوړې کړي شاعران خو بس والوځي بیا د ده نه نو داسې ټپې چې هغه ډېرې شهره افاق ټپې دي هم شاعر د دې نه معلوم نو دا د هیڅ چا نه ده خو د هر چا ده د دې سره سره زمونږ په تاریخي ټپو کې لکه رامداد د دا وارې خدای جوړ کړي که چېرې بیا په کوپر جنګ وي مړ دې شي نه واقعه پکې تړلې ده یا دا دی چې که د خالو لښکرې راغلې زه به ګومل ته د جانان دیدن لزمه تاریخي واقعه پکې دننه پرته ده یا دا دی چې که د ظلمو نه پوره نه شوه فخر افغانه جینکۍ به دې ګټي نه یا دا چې که د وطن په ننګ شهید شوې په تار د زلفو به کفن درله ګنډمه نو دا هغه ټپې دي چې دې په تاریخونو کې غټ کردار ادا کړی دی او هغه وخت کې خلکو له ډېر زیات امید هم ورکړی دی او تاریخ هم خوندي کړی دی دغه رنګ که مونږ ګورو د مزاحیه ټپو ته لاړ شو سنجیده ته وروسته راشو اول به یو څو مزاحیه ووایو په ټپو کې طنز و مزاح هم شته دا یې کې وایي چې ږیره دې چج کړه راپسې شوې ږیره دې چج کړه راپسې شوې د خدای ظالمه د اولاد په ځای دی یمه او د ملکنډ په سر مې خښ کوي د ملکنډ په سر مې خښ کوي خپه مې ښکاره کوي چې لتی خلکو تږدمه او بل ځای کې وایي چې د غره د سره مې راټوپ کړه د غره د سره مې راټوپ کړه د بوساړې نه مې پرون دانګلي وله او بل ځای چې د غره د سره مې راټوپ کړه
ما وی پالنګ دی په ملنګ را پرېوتمه. نو دا پکې ټوکې ټقالې پکې هم شته. د هغې نه علاوه د رشتو پالله پکې هم شته، ځکه چې ما خو وختي عرض کړی چې ټپې په باره کې ویلی کېږي چې دا زیات تر زنانو جوړې کړي دي. نو په هغې کې د زنانو جذبات ګورئ، وایي چې خویندې چې کیني رونه ستایي، خویندې چې کیني رونه ستایي، رونه چې کیني خویندې بل له ورکوي ده. او یا وایي چې زما 5 رونه په شمار دي. دلته پکې ځي د رونو سره د خور مینه ګورئ، حد دی بلکل. زما 5 رونه په شمار دي، ځکه سرتوره پکې زم پټه بیمه. او د هغې نه علاوه چې جانان ممري لالا بیمار کې جانان ممري لالا بیمار کې چې د لالا په بانه یار ته وجاړمه. د دې سره سره د مسافرۍ ټپې، پښتانه خو مسافري هم ډېره زیاته کوي، او د دغه سفر سره ډېرې واقعې او ډېرې حادثې هم تړلي. نو د هغې په وجه باندې په ټپو کې هغه جذبات، هغه ښځې چې کومې خاوندانې لاړ شي په سفر باندې او په کلونو کلونو د وطن نه بهري، نو د هغې په یاد کې ټپې ویلی کېږي، د هغې په درد کې ټپې ویلی کېږي. زمونږ ځینې خلک پخوا به کراچۍ ته تله، بیا قطر ته روان شو، بیا د هغې نه پس د نور عربو ملکونو ته روان شو، اوس یورپ امریکې ته هم ځي، دنیا ته ګرځي. نو دا ده چې د قطر د ورځو چې دی، قطر ته کله خلک لاړه تورې اوبو نه په وړمبیزل پورې وتل ډېر خلک. نو دا هغه وخت یوه ټپه ده چې خدایه د قطر بازار روان کې، خدایه د قطر بازار روان کې د شته مړونو جونه کونډې ناستې دي نه. او بله ټپه ده، یو بلې بیبي جذبات وګورئ چې مسافرۍ ته د ځان جوړ کو، مسافرۍ ته د ځان جوړ کو، چاړه راواخله ما حلاله که میینه. بیا د هغې نه پس جي یار مې وطن ته روانېږي، یار مې وطن ته روانېږي، په غرغره نتکۍ مې چړ د اوښکو ځینه. دلته پکې د مسافرۍ رنګ ګورئ. او یا دا چې په میخکي دې ګلی وشه، یوه جینۍ بلې جینۍ ته وایي، په میخکي دې ګلی وشه، رور مې د ژمي شپې په اور کې تېروي نه. یعنې هغه مسافر دی او په تکلیف کې وخت تېروي، ستا دپاره په میخکي دې ګلی وشه. مطلب یې دا دی چې دا د مینې اظهار ورسره کوي چې میخکۍ ښایسته ښکاري، نو خپله ورندارې ده، نو هغې ته وایي چې یاره ستا د وجې نه زما رور تللی دی مزدورۍ او مسافرۍ له، ګټې وټې له تللی دی، او د ژمي شپې چې دي هغه په تکلیفونو کې تېروي. او بل ځای کې وایي چې یو بله پښتنه، درنه پښتنه وایي چې مخ ته مې مه ګوره کافر شوې، مخ ته مې مه ګوره کافر شوې، زه مسافر لالي په خدای سپارلی یم. دلته ګورئ، د حیا انداز ګورئ او د جذبې صداقت ته ګورئ. نو دغه شوې جي د مسافرۍ په هکله څو ټپې، د مینې محبت ټپې، د حسن او جمال ټپې، د مذهب او د پښتو او د مینې ټپې، دا ټولې وایي وخت په وخت باندې. د مذهب او پښتو او د دې سره د مینې چې کله موازنه کوي، نو بیا مذهب او پښتو دواړه نه ټسوي، صرف مینه اخلي. اوس ګورئ دلته مونځ چې قضا شي بیا ادا شي، مونځ چې قضا شي بیا ادا شي، نه ادا کېږي قضا شوي دیدنونه. او بل وایي چې د ماښام مونځ د قبول مشه، د ماښام مونځ د قبول مشه، دیدن دې پرېښو او د ایمان کوي سوالونه. او بله واورئ جي یار مې هندو زه مسلمان یم، یار مې هندو زه مسلمان یم، د یار دپاره درمسال جارو کومه. او دا واورئ چې یو خوا پښتو بل خوا جانان دی. دلته زور ګورئ، یو خوا پښتو بل خوا جانان دی، زه د پښتو زنځیر شلوم جانان لزمه. نو یو خوا پښتو بل خوا جانان دی، زه د پښتو زنځیر شلوم جانان لزمه. نو دې کې تاسو اندازه وکړئ چې د پښتنو د هر شي دپاره قانون شته، خو د مینې دپاره بیا قانون مانون هر څه ختم. په مینه کې مطلب دی دومره شدت لري چې بیا هر څه شاته پاتې او د مینې په لار باندې ځي. نو دام د ټپو ښایست دی چې دا یې خوندي کړي دي، دغه جذبې، دغه سرمست جذبې، دغه خودسره او بادسره جذبې چې دي هغه یې خوندي کړي دي او په ښکلو ښکلو الفاظو او په ښکلي رنګ کې. بیا د هغې نه پس جي نورې ټپې د حسن او جمال واورئ چې سترګې دې وې وتلې نه وې، سترګې دې وې وتلې نه وې،
چې په مالت د لویېدم نه دي لیدمه په دې کې طنز ته ګورئ پیغور ته پکې ګورئ چې کوم انداز دی اوس خو خلک په اس ام اس کې یو بل له جواب ورکوي دا پخواني اس ام اس وی دا هغه اس ام اس وی چې د دې په ذریعه به خلکو یو بل محبوبانو به یو بل ته اطلاع ورکوله لکه زه اکثر په ټوکه کې دا وایم زما یو ملګری نو هغه وی چې ما ته چا یو ټپه راولېږله وی چې یاره فلانی وی چې زما د ځان په خوا کې خوښې نصیب تقدیر دې رانه لرې ګرځوي نه نو دا وایي چې زما ورته وارو پار خطا شوې ما ورته وایي چې ورته وایه چې دی هم داسې وایي نو دغه ټپي دي چې دا د اس ام اسو په شکل به یو بل ته پیغامونه لیږلی کېدل بیا وایي چې جانانه دې جولۍ ته ګوره دلته پکې پښتونولي ګورئ په دې کې ټول روایات دننه پراته دي جانانه دې جولۍ ته ګوره ما له جوړ نه کښې د ټول کلي پیغورونه او ما ته په سترګو کې حال وایا دلته ګورئ جي ما ته په سترګو کې حال وایا لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي نه مطلب د دې ځای کې تاسو حیا ګورئ او په دې ځای کې د یو بل سره د مینانو هغه انډرسټینډینګ ګورئ چې په کوم انداز دی بل وایي چې که په ښایست مې خفه کېږي که په ښایست مې خفه کېږي نور به د ځمکې خوب کوم چې زیړه شمه که زما ښایست ستا دپاره پیغوري او ته وایې چې یاره ستا نه علاوه نور خلک هم هغې ته ګوري نو بس نور به د ځمکې خوب کوم چې زیړه شمه کمال کوي جي او یار مې د خپله لاسه مړ کړو یا په دې کې یو منظر دی یو پوره خاکه ده ډرامه ده پکې یار مې د خپله لاسه مړ کړو جنګ په باړو زه کوټې ته وختم اوس دې کې دوه خبرې کېدی شي یو دا کېدی شي چې په باړو باندې جنګ و باړی پټو ته وایي هلته جنګ و سړو جنګ روان کړی او دا پکې کوټې ته راوخته نو د ده پرده ماته شوه د ده د کور پرده ماته شوه نو دا هم د مرګ برابر دی د پښتنو په رواج کې او دویمه دا ده چې د ده دې ته خیال شو نو هلته د جنګ نه توجه واوړېده نو پکې مړ شو نو دواړه منظرې پکې کېدی شي خو نزاکت پکې ګورئ بیا وایي چې ستا د هیلۍ په شان غړۍ ده اوس دا هم صحیح اس ام اس دی ښه ستا د هیلۍ په شان غړۍ ده زما شړۍ د ستا به څنګه خوښه شي ده او بیا وایي چې جي بعض مې کارغانو سره لاړو بعض مې کارغانو سره لاړو اوس دې کې علامت ګورئ موږ د غزل د علامت او د تشبیه او د استعارې او د کنایې خبره کوو دلته ګورئ بعض مې کارغانو سره لاړو مردارې غوښې به خوراک شي مړ به شي نه د خاوند دوستان یې چېرته لوفران دي نو دا دې ټپې ته ګورئ چې دا په کم رنګ کې دې وجود موندلی دی بعض مې کارغانو سره لاړو مردارې غوښې به خوراک شي مړ به شي نه حد کوي او بعض چې کله مرداره غوښه وخوري نو مري ځکه ازان لار وخت په خپله ښکار کوي او تازه غوښه خوري او دا ستا په سترګو کې پیریان دي چې په تا راشي جوټې ماله راکوي نه دا خو وختي مونږ ووې په علامه د سپرلي پوه شوم په علامه د سپرلي پوه شوم جنکو راوړه په کمسو کې زیړ ګلونه اوس تاسو ګورئ ټوله دنیا زیړ ګلونه د بېوفایۍ ګلونه بېوفایۍ رنګ ګڼي او پښتانه زیړ ګلونه د سپرلي آغاز ګڼي د سپرلي شروع د زیړو ګلونو نه کېږي زما محبوبه زیړه الوچه ده یو سندره به واورېدلې وه دا زیړوالی چې دی دا بدرنګي نه ده دا لکه د سرو زرو په شان رنګ دی د پښتنو په کاته کې زیړوالی چې دی نو دا د حسن علامت دی دغسې د هندوانو په کاته کې هم زیړوالی چې دی د سپرلي علامت دی د جانان زړه دې رانه بد کو اوس دا خود کلامي ده ځان ته خبره کوي د جانان زړه دې رانه بد کو د ژبې سره په قینچۍ دې پرې کوم د ځان سره خبرې کوي چې یاره ستا د وجې نه زما جانان زما نه خفه شو ستا نه مطلب داسې لفظونه ووته چې جانان خفه شو او ځان سره بیا خود کلامي واورئ چې زما نه کله کله تختی زما نه کله کله تختی زما په ځان د لیونو ګمان راځي نه اوس دې خود کلامۍ ته ګورئ چې د ځان په باره کې څه وایي او بیا جي د حسن د ستاینې دپاره وایي چې خالې په منځ د تندیخې خالې په منځ د تندیخې لکه سپوږمۍ په نیمایي اسمان کې وینه او زما د عمر سره سمه میرات شي غمه په خندا دې تېرومه دا ټپه خو بلکل داسې ده چې د متل شکل اختیار کړی دی
او ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه دلته چې ګورئ چې د حسن انتها ده ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه او په صبر پوره نه شوه په صبر پوره نه شوه سبا مې نیت دی بې صبرۍ ته ملا تړمه او یا دا چې خدای به دې زلفې په لاس راکړي ما ته د کلي ماشومان دعا کوي ده د لنډه دا چې د پښتو په ټپه کې د پښتنو د ژوند د هر اړخ ترجماني شوې ده یوه دویمه دا خبره ده چې د دې په دې وړوکي وجود کې د غزل نه هم زیات تغزل موجود دی په غزل کې چې کوم تغزل موجود دی نو هغه د هغې نه زیات تغزل په دې ټپه کې دی او داسې شاعر چې هغه باقاعده شاعر نه دی او د هغه تخلیق دی دا ټپه دا خو عامو خلکو تخلیق کړې ده او په هغې کې دومره زبردست قسمه تغزل موجود دی چې ډېر وخت به تا په سوچونو مجبور کړي او ډېر لطیف احساس به درله درکړي او دغه لطافت د لفظونو خواږه د معنو هغه باریکي او د ژبې هغه سادګي چې ده دا د ټپې خاصیتونه دي او د دې خاصیت په وجه باندې شاعري چې دا هغه د ټپې د مخې پاتې راځي نوره شاعري په دې ټپه کې دومره زور دی او د دغه یوې ټپې زور تاسو وګورئ چې وختي ما تاسو ته د ملالۍ انا خبره وکړه او ملالۍ انا په طنزیه ټپه کې دومره زور و چې بایللی جنګ یې وګټو دغسې د هرې ټپې دننه دغسې یو زور موجود دی چې بایللې حوصلې چې دي هغه بحال کوي تا د مجبورۍ او د لاچارۍ او د بېخوندۍ نه بچ کوي تا د بېننګۍ نه بچ کوي ته چې یوه ټپه واورې نو حیران بشي لکه اوس دا ټپه واورئ تاسو چې د دلګانو دلته یې د ډکه خاره دې بادرنګ راوړي دي نه نو اوس دې کې دننه ګورئ په دې کې څومره غټ طنز دی نو دا به آینده دپاره څوک بیا یوازې بادرنګ کور ته نه وړي بله دا ده چې په دې کې دننه یوازې بادرنګ نه وي دا یو علامت دی چې یاره ته یو دومره معمولي شی د ډک خار نه راوړې د ډک خار کې خو ډېر صحیح نور هم څه پکار و نو دومره توره وکړه چې د دغې د راوړلو قابل شي ته تش د بادرنګ عمره ګټه مه کوه ته مطلب ډېره ګټه وکړه چې ته هر څه راوړی شي کور ته نو په دې ټولو ټپو دننه چې کوم پیغام موجود دی دا زمونږ د سړو عموما او د زنانو خصوصا برخه ده او دا د پښتو ادب یو ډېره لویه سرمایه ده او دا زمونږ د ولسي ادب یو داسې خزانه ده چې په دې خزانه کې دومره قیمتي ملغلرې پرتې دي چې دا نه ختمیږي او نه کمیږي او د دې شمار نه په سوونو کې دی نه په زرګونو کې دی نه په لکونو کې دی دا بې شمېره دي د دې شمار نه دی معلوم چې څومره ډېرې دي او د هرې علاقې د هرې ژبې د هرې لهجې خپلې ټپې دي او دغه ټپې ټولې په سینو کې خوندي دي کاغذونو ته مونږ ټولې نه دي راوړي مونږ کمپیوټر ته ټولې نه دي خېجولي چې کم ځوانان د کمپیوټر بلد دي نو پکار دا ده چې هغوی څوک یې په ترنم کې ویلی شي دي ووایي خوندي دي کي څوک یې په لیکلو کې خوندي کي څوک په تحقیقي او تنقیدي مضامین ولیکي خوندي کي په مختلفو ډولونو باندې دا خوندي کېدی شي نو د دې خوندي کول پکار دی او که دا خوندي شوې نو دغسې به دا نورې راځي او به ټولې زیاتېږي او زموږ سره به د ټپو خزانه چې دا هغه ډېره غټېږي نو دا خزانه خوندي کول غواړي او د خپل ولس دا ټول دردونه ټولې خوشحالۍ په دې ټپو کې لټول غواړي او دا راتلونکي نسلونو ته رسول غواړي ډېره مننه د پښتو شاعرۍ سفر چې دی دا شروع کیږي د امیر کروړ نه امیر کروړ بابا چې دی نو د ده نه شروع کیږي دا په کال یو کم څلوېښتم هجري یعنې 955 بلکې 955 زمانه ده د عیسوي د پټې خزانې مطابق امیر کروړ د پښتو وړومبی شاعر دی پټه خزانه محمد هوتک صاحب لیکلې ده او د ده وړومبی نظم چې دی نو د دې نه وړومبي نظم نه اندازه لګي چې د پښتو شاعري چې ده په دې کې دا قومیت د ټولو نه لویه موضوع ده یعنې د پښتو وړومبی شاعر چې دی نو هغه هم قام خوښی دی هغه وایي چې زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته
په هند او سند او په تخار او په کابل نشتا بل په زابل نشتا لما اتل نشتا. یعنی د ځان ستاینه کوي، د خپل قوم ستاینه کوي، د خپل کار ستاینه کوي. نو د دې نه اندازه لګي چې دا وړمبی شاعر چې دی هم داسې دی. بیا د هغې نه پس چې موږ له د بیټ نیکه کومه دعا په لاس راځي نو هغه هم د قام خوښۍ ده. لویه خدایه لویه خدایه ستا په مینه په هر ځایه غر ولاړ د درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې دا وګړي ډېر کې خدایه لویه خدایه لویه خدایه. نو د دې نه اندازه لګوي چې دی هم د قومیت علمبردار دی، دی د قومیت خبره دی هم کوي. نو زمونږ د پښتو شاعري چې د دې شروع چې ده هغه د قام خوښۍ د فکرونو نه شوې ده. په دغې پسې بیا وروستو نور شاعران چې کوم راځي په هغې کې شیخ اسماعیل دی او ملکیار غرشین دی او قطب الدین بختیار کاکی او تایمنی او اکبر زمینداوري ترتیب کې به ګډوډي، خو مطلب چې دا شاعران وروستو راغلي دي. او بیا چې کومه ډله راځي نو هغه د روحاني مکتب ډله ده. د پیر روخان بابا شاګردان چې کوم دي د هغه منونکي شاعران چې کوم دي پای کې مخلص دی، پای کې مولا عبدالله ارزانی خشکی دی، مرزا خان انصاری دی، واصل روحانی دی، دولت لوانی دی. د دغه ټولو د شاعرۍ موضوع چې ده نو هغه تصوف دی، د روحاني مسلک تبلیغ دی او هغې د صوفیانه افکارو له وده ورکړې ده او د هغې شاعري ټول هم په هغې کې ورډوبه ده. د هغې نه علاوه نور موضوعات ډېر کم دي. نو د دې وجې نه دغه د پیر روخان بابا په دور کې پښتو شاعري چې ده نو هغه د قومیت سره سره د تصوف په دنیا کې ورلاهو ده، ورډوبه ده او د هغې اثرات چې دي هغه تر ننه پورې قایم و دایم دي. بیا جی راځي حضرت خوشحال خان خټک بابا چې راشي نو د پښتو شاعرۍ ټول هر څه بدل شي. په خپله باندې وایي چې د میرزا دیوان مې ومنډو په ګوډي، مسخره مې ارزانی خشکی زمند کو، په پښتو ژبه چې ما علم بلند کو، د خبرو ملک مې فتح په سمند کو. نو ډېر زبردست قسمه نظم دی دغه پوره اوږد. اوس د وخت د کمي په وجه باندې زه ټول نشم بیانولی، خو په هغې کې دی ویل غواړي چې ما نه مخکې چې کومه شاعري شوې ده چا زما مړوند ټینګ نه کو په دا کار کې، ما د هر یو نه خلاص په زور مړوند کو. یعنی دغه وخت کې چې کومه چا شاعري د نه مخکې کړې ده نو دی وایي چې د ټولو نه ښه شاعري ما وکړه. کومه تعلي او کومه نرګسیت او کومه دعوه چې کوي نو دا بالکل په ځای ده، ځکه چې د خوشحال بابا په شاعرۍ کې چې کوم موضوعات دي نو په هغه موضوعاتو کې نن هم چې کومه یو نظریه په 20مه پیړۍ کې راځي، په 21مه پیړۍ کې راځي نو هغه هم د خوشحال په شاعرۍ کې په هغه وخت کې موجوده وي. مونږ که تپوس کو د قومیت او مونږ تصوف ګورو او مونږ که ترقی پسندي ګورو، مونږ که انسان دوستی ګورو، مونږ که مزاحمت ګورو، مونږ چې کومه نظریه کومه نوې فلسفه ګورو نو د خوشحال په شاعرۍ کې د مخکې نه موجوده ده. او د جمال کم معیار چې خوشحال بابا قایم کړی دی نو زه نه ګڼم چې د هغه نه به لا څوک مخکې تللی په ټوله دنیا کې. نو خوشحال مونږ د دنیا د ټولو شاعرانو نه غوره شاعر ګڼو. زما دا خیال دی چې په خوشحال کې د موضوعاتو دومره کثرت دی او دومره بشپړتیا ده چې هغه د دنیا په عظیمو شاعرانو کې یو شاعر دی. زه ګڼم چې د ټولو په سر کې ولاړ دی. خوشحال بابا په کال 1414 عیسوي یعنی 1022 هجری کې پیدا شوی دی او په 1491 یعنی په 1100 هجری کې وفات دی. 1990 عیسوي او 1100 هجری تقریبا 88 کاله خواوشا جوړیږي. نو په دې دوران کې خوشحال بابا چې دی هغه اسی خو دغه مین سو کوئی 250 کتابونه لیکلي، سو کوئی 350 دي، خو په مشکله باندې دغه 14 کتابونو درک پلاس راځي او چې موږ لکم پلاس راغلي دي نو هغه د خوشحال د عظمت لپاره ډېر کافي دي چې څومره زموږ سره دغه شاعري ده. تقریبا د 40,000 نه زیات شعرونه لیکلي دي. په دغه شعرونو کې دننه د ژوند ټولې معاملې ډېرې په ښکلي ډول بیان شوي دي، په فني لحاظ، په فکري لحاظ، د ژبې په لحاظ، د هنر په لحاظ ډېر لوی هنر دی دا خوشحال، ډېره لویه خزانه ده. نو خوشحال بابا چې دی بیا د هغه په اثر کې د هغه کورنۍ چې ده هغې ته موږ د خوشحال کورنۍ وایو چې هغه کورنۍ چې کومه ده لکه اشرف خان هجري او عبدالقادر خان خټک او صدر خان او سکندر خان او هغې چې بیا ادب ته کومې ورکړې کړي دي نو هغه ځان کې یو بېله دنیا ده او هغه هم د خان الي مکان خوشحال خان بابا اثر دی.
د هغه د اثر د وجې نه شوي دي، ځکه چې داسې ښکاري چې خوشحال بابا ډېره ژوره مطالعه کړې ده. د هغه 3 استادانو، یو مولانا عبدالحکیم سیالکوټي، یو شیخ اویس صدیقی ملتانی او یو کاکا صاحب شیخ رحمکار. دا چې دي دا خوشحال بابا خپل استادان غني، او داسې ښکاري چې خوشحال بابا چېرته غټه لایبرري ساتلې او موندلې او هغه ښه لوستې ده، ځکه چې د هغه معیار ته موږ ګورو نو هغه د وړو کتابونو خبرې نه دي. نو هغه خوشحال بابا چې دی د مطالعه هم ډېره زیاته وه، بله دا وه چې الله تعالی ورته ډېر زیات توفیق ورکړی د هنر. نو هغه مطلب چې دغه تخلیقي توان د هر چا نه وي، دغه قدرت په کلام د هر چا نه وي. اخر چې فلانی ډېر قادر الکلام شاعر دی، نو دومره قادر الکلام شاعر ما نه دی لیدلی په ټوله دنیا کې چې څومره شاعران ما لوستي دي، څومره مې ترجمې لوستي دي، نو د خوشحال بابا د پایې شاعر ما نه دی لوستی. او په دې کې هیڅ د مبالغې نه کار نه اخلم، او نه دا چې خوشحال بابا د پښتو دی نو په ما ګران دی. حقیقت چې زما مازغه څومره کار کوي نو ما دا محسوسه کړې ده. خوشحال بابا وایي چې نه به زما غوندې بل ننګیالی راشي، نه به زما غوندې بل ننګیالی راشي، نه به زما غوندې بل جنګیالی راشي. خټک لا پرېږده په درست افغان کې، خټک لا پرېږده په درست افغان کې، عجب که هسې فرهنګیالی راشي. فرهنګ د لیک لوست کار ته وایي. وایي چې نه زما په شان جنګیالی شته او نه ننګیالی شته. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. د خوشحال بابا د ننګ د ټولو نه لوی ثبوت دا دی چې د نیکونو د زمانې نه د هغې یوه لاره را روانه وه چې هغه د مغولو منصبداري وه، او چې کله خوشحال بابا ته دا احساس وشو چې دا لاره غلطه ده، نو هغه لاره بدله کړه او د پښتنو وفاداري شروع کړه. نو دا د هغه د ټولو نه لوی عظمت دی، دا یې پوهه ده، دا یې هوښیارتیا ده، او دا خوشحال د قدر او مینه چې ورسره خلک کوي د هغې وجه بنیادي طور ته ده. بل ځای کې فرمایي چې که د نظم که د نثر که د خط دی، که د نظم که د نثر که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. نه پخوا پکې کتاب و نه یې خط و، دا دې ما پکې تصنیف کړل څو کتابه. نو دا ده چې مخکې دغه کتابونه ښکاره شوي دي، خو خوشحال بابا له په مخه نه ورغلي او یا به یې معیاري نه ګڼل که نه. نو دغه وجې نه په مخه خو په دې ورغلي چې ذکر یې دغه شاعرانو کړی دی، خو چونکې چې کله معیار ته خبره راشي نو بیا خوشحال بابا د نثر هم معیار ټاکلی دی، دستارنامې لیکلې ده، او هغه د نظربندۍ د جیل په دوران کې لیکلې ده په رتنبور کې. او هغه کتاب چې دی هغه چې تاسو اوس وګورئ چې د کوم معیار کتاب دی، د سردارۍ دپاره 100 خصلتونه دي او 100 هنرونه دي. هغه خوشحال بابا په جیل کې لیکلي، په هغې کې د آیاتونو حوالې هم شته، د حدیثونو حوالې هم شته، د شاعرۍ حوالې هم شته، او هغه ټول په جیل کې به د سره څه چې دا یې کولی، خو د دې نه اندازه کېږي چې دی ډېر لوی عالم سړی و. نو دغه خو د نثر په موضوع بیا چېرته خبرې کوو، خو د خوشحال بابا د شاعرۍ اثرات یوازې د خټکو په کورنۍ نه وو، بلکې د هغې نه پس چې څومره شاعران راغلي دي نو په هغه ټولو باندې اثرات دي. د دغې نه پس چې کومه ډله مضبوطه ده د علي خان نه مخکې ده، خو یو مکتب دی، هغه مکتب دی د رحمان بابا مکتب. د رحمان بابا مکتب چې دی نو رحمان بابا خوشحال بابا د پښتو د کامل صاحب د وینا مطابق خوشحال بابا په باره کې لیکي چې یاره د پښتو د ټولو نه لوی شاعر څوک دی، په دې باندې به خبره کیږي، خو د پښتو د ټولو نه مشهور شاعر څوک دی نو په دې د شرق او غرب ټول عالمان متفق دي چې رحمان بابا دی. نو د رحمان بابا شهرت او د هغه سره د خلکو مینه چې ده هغه بې کچه ده. او مخکې ما کتلی دي زمونږ په وړوکوالي باندې چې په کور کې به د قرآن مجید نه علاوه چې کوم کتاب موجود نه به د رحمان بابا دیوان بیخي همداسې و چې د رحمان بابا دیوان به په هر کور کې و. بیا د هغې نه پس دریم کتاب چې ما لیدلی دی نو هغه د علي حیدر جوشي کتاب و. دا زما د وړوکوالي خبرې دي. نو علي حیدر جوشي هم په خپل ژوند کې ډېر مقبول شوی و. نو دا جی د رحمان بابا مکتب چې دی په هغې کې چې موږ ګورو نو بیا رحمان بابا خو په ځان کې یوه دنیا ده. ګوره هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما، همگی بزرگواران چې څوک یې وایي تر همو بزرگوار دی رب زما. د خدای پاک د ذات او د محمد صلی الله علیه وسلم د ذات ته پیژنګلو ډېر ژور ادراک لري رحمان بابا.
او ډېر کلک پې مین دی او د هغې نه علاوه څنګه چې قاعده ده د صوفیانو، څنګه چې قاعده ده د نیکانو چې هغوی د اخلاقو د تعمیر دپاره کار کوي. نو د رحمان بابا تعلیمات که د پښتنو د ژوند نه لرې کړی شي نو کیدای شي چې زموږ اخلاقي معیار ډېر پرېوتی ثابت شي، ځکه چې موږ د رحمان بابا نه ډېر څه زده کړي دي. رحمان بابا چې څه ویلي دي نو هغه زمونږ د ژوند برخه جوړه شوې ده او د هغه شعرونه د متلونو په ځای استعمالو مونږ. تل وړمبی د روستي پل دی پې تېرېږي، داسې مونږ د هغه شعرونه باقاعده کوې مه کنه د بل سړي په لار کې متلونه دي جي. نو دغه د رحمان بابا کمال او خاصیت دی. خوشحال بابا چې دی نو هغه په 1414 پیدا دی، 1401 وفات دی. د رحمان بابا صحیح نیټه نه ده معلومه خو 1440 سره نږدې چېرته پیدا دی او 1913 خواوشا وفات دی. دا هم خواوشا ده، صحیح اندازه نه ده. بیا جی احمد شاه ابدالي دی. احمد شاه ابدالي د ډیلي تختې راومه چې رایاد کم زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه. د پښتونخوا دا نوم چې دی دا هم د شاعرانو ادیبانو خوندي ساتلی په خپله شاعرۍ کې چې بیرته بحال شو. دا د شاعرانو ادیبانو کمال و. د اخوند درویزه په کتاب کې موجود دی، د ابدالي بابا په کتاب کې موجود دی، داسې د خوشحال بابا په کتاب کې موجود دی. نوره ټوله پښتونخوا په ځای مې شته ده، دا یو زه د زمانې پکې منصور کړم. خوشحال بابا عبدالعظیم سواتی چې دی په جهان چې ستا د حسن کاروان پریوت له هیبته په ګلونو خزان پریوت. عبدالعظیم سواتی چې دی د ملکنډو خو په تاکال کې دی لوی شوی او تاکال کې ژوند تیر کړی، دا هم د رحمان بابا په رنګ کې رنګ شاعر دی، ډېر خوږ دی. حافظ الپوری ډېر لوی شاعر چې هغه هم د تصوف په لاره باندې تللی دی او همدغه رنګ خپلو. او حافظ الپوري لږ په شاعرۍ کې ګران دی او وایي چې غم ستم حاربو د عشرت نجم ساقبو مخ زیبا طیبو مهیا تقبل مساسته. نو دا ټول عربي ده او فارسي ده، خو بل ځای کې وایي چې باز په جاله کې چا نه دی پیژندلی، باز په جاله کې چا نه دی پیژندلی، قدر نشته د حافظ په الپورۍ کې. نو حافظ الپوری بیا نعیم متیزه قاسم علی خان افریدی یو ډېر لوی شاعر و، ډېر لوی شاعر. هغه په اردو کې هم شاعري کړې ده او هغه د درادم خیل سره تعلق و. د جوش ملیح آبادي چې دی نو دی هم د درادم خیل افریدی و. او جی نو دا چې دی دا زموږ لپاره ډېر لویه سرمایه ده. عبدالرحیم هوتک، شیر محمد هوتک، مطیع الله، یونس غفور، صدیق شاهنواز او داسې ډېر. بیا ورپسې مکتب چې راځي نو د حمید بابا مکتب دی. عبدالحمید مومند چې دی نو هغه د ماشوخیل اوسېدونکی او ماشوګګر، حمید ماشووال ورته هم وایي، نو هغه هلته کې دفن هم دی. حمید بابا چې دی نو هغه د خوشحال بابا او د رحمان بابا نه پس دریم د غزل د ټولو نه لوی شاعر دی او داسې شاعر دی چې هغه ته موشګاف ویلی کېږي. موشګاف، مو وایي ویښته ته او شګاف وایي چوند ته، سوري ته، یعنې په ویښته کې سوری وباسي، دومره باریک دی. لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین کا، لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین کا، ماله نن له ډېره غمه خندا راغله. ګډوري سر چې وسوځي او چینګې داړې وخیږي وایي دغسې د ډېر غم نه زما هم داړې چینګې ختري. او خط په مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په حاله کې، دا یې غاښ په خوله کې زیب که که ژاله شوه په لاله کې. ما وی عین ګڼه ګل دی د غونچې په لبن غښ دی چې مې کوت یو ګل اندامو پروت په سبزه دوشاله کې. او دغسې د حمید بابا نور شعرونه دي چې مونږ یو شعر ګورو نو په ځان کې یو دنیا ده. پای کې وروسته وایي چې که یار غواړې هومره جاړه څو درځي عبدالحمیده، دا په دې چې در مونده شي په دریاب نه په واله کې. د دې سره سره د حمید بابا نه پس چې کوم خلک راځي نو حمید بابا تقریبا 1145 خواوشا د ده د ژوند آثار ښکاري هجري. نو دغې نه پس بیا کاظم خان شیدا چې دی هغه ډېر اثرناک شاعر دی. کاظم خان شیدا د پښتو د غزل د ټولو نه لوی شاعر زه ګڼم، چې د پښتو غزل د ټولو نه باریک بین شاعر دی. هغه ته نازک خیاله شاعر ویلی کېږي او هغه چې کوم غزل لیکلی نو د هغې نه ته ټکی نه شي ویستی. داسې غزلې لیکلی چې د هغې نه ته ټکی وباسې نو غزل ټول رغړي. مونږ غزلې ولیکو نو د هغې نه ګډر سره لرې کې په معنی کې فرق نه پرېوځي. د هغه چې معمولي ټکی لرې کې ټوله بانې لاړې تباه شو.
یو شعر جی کمال کوي وایي چې شګفته کړه لکه نور جبین هر چاته شګفته کړه لکه نور جبین هر چاته چې پتلو دی سیاپوش تمام جهان شي چې کله نور پریوزي نو د تیاره شي نو وایي چې ته خلکو ته داسې رون تندی ساته چې ته کله نه یې نو تیاره وي خلک بس تا محسوس کړي چې دی نشته بیا بل ځای کې چې وایي چې سیر په تماشا نشي ټول عمر چې سیر په تماشا نشي ټول عمر د آهو سترګې پیدا کا بیابان ته دا اوسئ چې په دغه کې ګرځي په دشتو کې په میرو کې دا څه شي ته داسې په یو ځای نه ګوري او ته داسې ورخطا ګوري نو درته وایي چې ژوند تیری نو داسې هر شي ته په غور مه ګوره په هر شي پورې ورنښله ما نو هله به د ژوند ښه تېرېږي چې ته په یو شي کې ورډوب شو نو ځان دې غرق کو د اوسۍ په شان ژوند تېروه د آهو سترګې پیدا کا بیابان ته نو ټول عمر به بیا په تماشه نه مړېږي بیا جی بل ځای کې وایي چې دا یې سترګې شولې ترې په خندا کې د کاظم خان شیدا کمال دا دی چې د یو خبره وکړي او د کائنات نه یو مثال راواخلي لکه د میخې داسې ټک وکړي داسې مثال راوالي چې ته به ورسره متفق کېږي فرمایي چې دا یې سترګې شولې ترې په خندا کې دا یې سترګې شولې ترې په خندا کې که هندوې د هند لامبي په ګنګا کې سترګو د تورو ته هندوې ویلی شوي دي او د سپین ته ګنګا ویلی شوي دا یې سترګې شولې ترې په خندا کې هغه ګنګا پکې چې اوښکې پکې وي د اوښکې راشي په خندا کې اکثر سترګو کې اوښکې راشي نو د ګنګا سیند پوره منظر راغلی دی دا یې سترګې شولې ترې په خندا کې که هندوې د هند لامبي په ګنګا کې یو بل شعر دی جی دا رانجه چې څوک وخوري نو د هغه اواز کینی دا شعر دی چې په خلاف د خپل تاثیر سرمسایی شوه یعنی رنجو د خپل تاثیر خلاف کار شروع کو په خلاف د خپل تاثیر سرمسایی شوه چې د سترګو یې لا زیاته ګویایي شوه یعنی رانجه خو اواز کینی او د دې سترګو نورې خبرې شروع کړي نو دا د کاظم خان شیدا د کمال نه ډک انداز دی چې دا انداز د بل چا سره نشته او په دغه کې چې کاظم خان شیدا کم حد ته رسېدلی دی دغه د هندي سبک د ټولو نه لوی خاصیت دی چې هغه ځانګړی رنګ دی بالکل ځانګړی دی او په خپل رنګ کې رنګ دی چونکې دی په رامپور کې پاتې شوی هلته عمر تېر کړی نو دی د اردو او د فارسۍ د شاعرانو سره ناس ولاړو نو زه دا ګڼم چې دغه وخت د مرزا غالب وخت دی نو داسې ښکاري چې په دغه وخت کې د ده ډېره چرچه وه د شیدا سره هم خلکو ډېره زیاته مینه لرله بیا یو بل داسې شاعر پیدا کیږي د 1180 خواوشا د هغه ژوند شته 1180 هجري خواوشا د هغه ژوند شته چې دغه شاعر دی علي خان بابا چې دی نو دی په ده باندې نه د خوشحال اثر شته او نه پې د رحمان اثر شته دی د هغې نه پس تېر شوی دی خو اثر پې د دغه کسانو نشته نو په دغه منځ کې علي خان چې دی هغه ای د زړه سلطانه ته د زړه سلطان د چا یې ستا رنځوران ډېر دی وایه ته درمان د چا یې او ډېر درته خراب زړونه کباب په تمه ناست دي یاره شراب خوره ته میلمه په خوان د چا یې او هر څوک درته خانه وایي چاپلوسي کا وزمایه خپل حکم چې په صدق خان د چا یې چې یو ورځ به د غږو شي علي خانه چې فلانی هم لکه ګرد و غبار تیر شو او پلار دې د غنم دانې راوویست له جنته ته لا تمدار د غنم رنګو د وفای بیا جی د دغه لړۍ کې نور شاعران دي عیسی اخندزاده دی خواجه محمد بنګش دی معزالله خان مومند دی عثمان دی عبدل دی اشرف فاضل ابراهیم ابوالقاسم فتح علي او ډېر شی دي داسې ورپسې ځه ښه جي د شیدا نه پس جي محمدي صاحبزاده یو ډېر لوی شاعر دی چې هغه علي خان خپل استاز ګڼي غالبا او هغه د سوکنو د میا عمر صاحب زوی دی محمدي صاحبزاده د یار ورځې دې رایاد کړې نه یې وینم له اسمانه وایه ته هلاله پرېوځې بیا جي کامګار خټک دی
زه بې یاره ژوندی پایم عجب نه دی چا بې یاره ژوندانه ته ژوندون ووایي. بیا چې زمونږ د دغې نه پس چې کله دی نو په منځ کې پکې د اولسي شاعرۍ دور راغلی دی، خو بیا چې کله مونږ شلمې پیړۍ ته رارسو نو د خدایي خدمتګار تحریک شاعران چې دي هغوی یو هنګامه جوړه کړې وه او هغوی د ازادۍ په تحریک کې یو داسې رنګ اچولی و چې هغه د پښتو د شاعرۍ نه بیخي مختلف رنګ و. د جدید نظم رنګ هم د دغې سره راغلی دی. فضل محمود مخفي صاحب چې دی هغه د جدید نظم متعارف کول کړي دي ټولو پښتنو شاعرانو، بیا د هغې په مختلف انداز کې لاره خپله کړې ده. خو د هغه جدید نظم د ټولو نه لوی شاعر بیا اجمل خټک صاحب ګرځېدلی دی. یعنی فضل محمود مخفي صاحب چې کوم رنګ راوړی دی په دغه رنګ کې ورسره عبدالمالک فدا او د هغې نه علاوه محمد اکبر خادم او عبدالاکبر خان اکبر او فضل رحیم ساقي او داسې ډېر شاعران ورسره د خدای خدمتګار تحریک شامل دي. خو د دغه رنګ موجد چې دی په اصل کې نو هغه فضل محمود مخفي دی. که تاسو کتلي نو باچا خان خپل کتاب هم د هغه د نظم تړون یې د هغه د نظم په نوم کړی دی، هغه نظم یې پکې ورکړی دی. نو د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې دغه وخت کې د هغه نظم څومره اثراتو په خلکو باندې. بیا د هغې نه پس جي امیر نواز جلیا او دغه د خدای خدمتګار تحریک نور شاعران چې دي هغوی ډېر کار کړی دی، ډېر لوی. خو زه دا ګڼم چې د دغه وخته پورې چې کله د خدای خدمتګار تحریک شاعرانو ادب تخلیق کو، ډرامې لیکلې، افسانې لیکلې، نظمونه لیکل، هغوی د ازادۍ جذبه په خلکو کې راپاروله، په خلکو کې د ژبې او د وطن سره د مینې جذبې راپارولې. نو دغه د خدای خدمتګار تحریک د دور سره تړلی حمزه صاحب را پیدا کیږي. حمزه صاحب د روایت سره سم د پښتو د ټولو د زړو شاعرانو د ټولو نه ورستی شاعر ثابتېږي او د نوو شاعرانو وړمبی شاعر، خاص کر د غزل په حواله. یعنی حمزه بابا چې دی هغه د ما لیکلي چې د قدیمو آخرین دی، د جدیدو اولین دی. قلندر وایي چې پل دی د زړو تر نوو تل دی. نو زه حیران ده د قسمت ته لاړ پښتو سره جنت ته. نو حمزه بابا چې دی هغه په ځان کې یو سکول اچونکې د روایاتو سره راغلی دی. هغه روایات راوړي دي او روایات یې بدل کړي دي، رنګ یې ولاړولی دی او خپل رنګ کې اچولی دي او بیا په مخ کې تللی دی. د پښتو غزلې د فارسۍ د اثراتو نه ویستی دی. د پښتو غزل کې به پخوا د فارسۍ اصطلاحات، ترکیبات، تشبیهات هر څه د فارسۍ رنګ و. حمزه بابا ورته پښتون رنګ وردننه کړی دی او د دې وجې نه دته د پښتو د غزل پلار ویلی کېږي. که تاسو چېرته وګورئ حمزه بابا فرمایي چې سروته د حسن چینار زه د پښتو یمه، سروته د حسن چینار زه د پښتو یمه، نه کوم ستا د قد قامت غلامي نه کوم، نه کوم ستا د قد قامت غلامي نه کوم. بیا د هغې نه پس د اوښکو ته میلمنې ویل او جرګې ویل او ننواتې ویل، دغسې اجره، میلمه، شملې د دې استعمال یې په نوي رنګ کې کړی دی او د مینې د وارداتو سره یې دا پښتني اقدار ور یو ځای کړي دي. نو ډېر خوند یې پکې پیدا کړی دی. او دغه د حمزه بابا کمال دی چې ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. بې شمېره مثالونه دي. او بیا چې کله د غزل په چرت کې راشي نو یې درنه به وانه وړمه، درنه به وانه وړمه، پوه شوې که نه، درته مې وکړې په پښتو خبرې. او بل ځای کې وایي چې دې ته به څه وایو بې لوزه ته یې، دې ته به څه وایو بې لوزه ته یې، د شرمه زه درته کتی نه شمه. او ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه، ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه، چېرته ناڅاپه را ژوندی نه شمه. او بیا چې کله تصوف پالي نو ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کا، ځان د ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم. بل ځای کې وایي چې عفه بویه پریشان د اشتیاقم، عفه بویه معافي کوه، زه خپل شوق په سر راغستی یم. عفه بویه پریشان د اشتیاقم، ما د بل په تیر کې ښکل کړې زلفې ستا. منظر دی پکې. دا صوفیان په دې ډېر ښه پوهېږي. د هغې نه علاوه یو بل شعر د تصوف په باره کې ډېر ښه دی چې حسن خو دی یو، حسن خو دی یو،
خو په بیا بیا چې میینېږم حسن خدای یو خو په بار بار چې میینېږم دا د خپل وجود خواره اجزا راټولوم. نو حمزه صاحب د تصوف د قومیت د دین پښتو انسانیت ټولو رنګونو کې ډېره شوخي راوستې ده او حمزه صاحب بیا یو دنیا متاثره کړې ده او چې څوک په شلمه پیړۍ کې د 1909 کې حمزه بابا پیدا دی په 1994 کې وفات دی چې څوک په دې دوران کې تقریبا د 1913 خوشا نه پس غزل لیکي نو په هغه به خامخا د حمزه بابا څه اثرات وي او بیا که فرض که دغه اثرات مونږ لږ غوندې اخوا شوي وینو نو هغه بیا په یو څو شاعرانو کې ښکاره شوي دي چې د هغې نه پس راځي په هغې کې د ټولو نه سرخیل چې دی نو هغه سیف الرحمن سلیم دی. سیف الرحمن سلیم چې دی نو هغه سرخیل دی د سیف الرحمن سلیم خیبر افریدي او اندیش شمس القمر د دې دریو پورې خلکو د خپلو نظریو د پرچار دپاره د نظم سهارا غستا یا د افسانې سهارا غستا او دې درې واړو په غزل کې هم هغه شی چولی دی کوم شی چې د نورو په نظمونو کې بیانوه. نو دې درې واړه خیبر افریدی اندیش شمس القمر سیف الرحمن سلیم دا درې واړه شاعران چې دي د پښتو غزل انتهایی جدید کړی دی دومره جدت یې ورته ورکړی دی. سیف الرحمن سلیم وایي څومره جونګړو ته دې اور ورته کړو څومره جونګړو ته دې اور ورته کو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته. خیبر صاحب وایي چې که د فطرت مطالعه کوي نو پرېږده خلوت که د فطرت مطالعه کوي نو پرېږده خلوت شیخه که لولې شته په ونو پورې پاڼې ډېرې بیا د هغې نه پس د جدت نور ګوره چې د حالاتو په لوستلو کې خراب شم د جامونو په نوشلو کې خراب شم وایم ته به ورته ګورې ستوري ګورم په پریونو او په تلو کې خراب شم اوس دې ځای کې ګورئ جي ما غمونه د پردو په سر اغستي ما غمونه د پردو په سر اغستي هسې نه چېرته په خپلو کې خراب شم. نو د دې جدتونه چې دي دغسې اندیش شمس القمر چې دی هغه خپل د ژبې سره د مینې هغه تحریک چې دی هغه دومره په اثرناک ډول کې غزل ته راوړی دی پس د مروره چرته تللی د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلی د پښتو د بل سره خو خیر ډېرې بانې ډېر جوابونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو نو هغې ورته خپل هغه نظریات چې کوم د هغې پرچار هغې غوښتو هغې ورته په ډېر روماني انداز کې راوړي دي هکه د ترقي پسندۍ رنګ و هکه د قومیت رنګ و هغه که د مزاحمت رنګ و چې هر څه هغه ټول رنګونه د شاعرانو ځای کړي دي او بیا د دغه شاعرانو په شاعرۍ باندې دا بنیاد شوی ده. په دې منځ کې یو شاعر پیدا کېږي چې سوچه روماني شاعر دی او هغه دی خاطر چې هغه د دې ټولو نظریاتو نه یو طرف ته ځان له د مینې محبت او د حسن او جمال داسې شاعري کړې ده چې د رحمان بابا نه پس که څوک مقبول شوی په غزل کې نو هغه خاطر دی او دومره شهرت یې موندلی دی او دومره مینه ورته خلکو ورکړې ده چې بې حده او د هغه شاعري چې ده ساده روانه اسانه خو دومره جوره چې حیران بشي ورته چې یو شعر رالی که د غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګه نه ماتېږي دې معیار ته تاسو ګورئ د دې نه د خاطر اندازه کېږي تفصیل ته تللی نه شم که نه خاطر کې ډېر کارونه پاتې دي. د دې سره سره یو دوه شاعران داسې وو چې هغوی د خدایي خدمتګار تحریک او د حمزه بابا نه په بله لاره تللي او هغه دوه شاعرانو یو میا سید رسول رسا او یو فضل حق شیدا دا دوه شاعران چې دي نو دیو د علامه اقبال نه ډېر شدید متاثره دي دیو د هغه دور د اردو شاعرۍ نه ډېر متاثره دي او دیو یوه نوې لاره ویستې ده د پښتو جدید شاعران که په شلمه پیړۍ کې اول مونږ یادو نو دغه دوه دي دغه دوه چې د جدید ترین شاعران دي دیو خپله لاره خپله کړې ده او د نوي ځای نه یې رنګ راوړی دی دیو چې دی د روایت سره سره نوي څیزونه راوړي دي نو دغه دوه شاعران چې دي دغه په ځان کې یو بل رنګ لري او ډېر شوخ دی او د هغې نه علاوه د وخت په نبض باندې پوه خلک دي هغې چې څه لیکلي دي د حالاتو مطابق لیکلي او د حالاتو تصویرکشي پکې کړې ده. بیا جي داسې چې رازونو اجمل خټک بیا د ټول نه اثرناک شاعر دی چې دا د حمزه بابا هم اثر دی ورسره اشرف مفتون دی خو اشرف مفتون د اجمل خټک لاره مختلف ده. اشرف مفتون چې دی نو د هغه جمالیاتو طرف ته ډېره توجه ده
او دا دغه چې دی دیو مقصدي دی ډېر زیات. حمزه بابا هم مقصدیت ډېر لري، اجمل خټک هم مقصدیت ډېر لري. بیا جی غني خان راځي. غني خان چې دی نو هغه داسې دی لکه د خوشحال بابا دویم جنم. په مونږ چې ګورو د جمالیاتو کومه دنیا چې خوشحال بابا نیمګړی پرېښو نو هغه غني خان بیا راسپردې د هغې کې کار کړی دی، ډېر کار یې پکې کړی دی. چې کومه وداني خوشحال بابا وداني پرېښو غني خان ولا رنګونه ورکړي دي او یو ماڼۍ یې جوړه کړې ده. نو دا کمال په غني خان کې دی چې غني خان په خپل رنګ کې شاعري کړې ده. غني خان د پښتو د شاعرۍ ټول رنګونه پرېښي دي او اولسي رنګ یې راغستی دی، د چاربیتې د لوبې دغه رنګ یې اغستی دی او د انګریزۍ شاعري رنګ یې اغستی دی. نو ځان لا پکې یو نوې لاره ویستې ده او هغه ډېره مزېداره ده او هغه زموږ اولسي رنګ لري، نو د دې وجې نه په خلکو اثر هم ډېر کوي. نو د غني خان چې دی دغه فکرونه دومره اوچت دي چې په پښتو شاعرۍ کې په 20مه پېړۍ کې د دغه معیار فکرونه خاص کر د جمال په حواله او بیا خاص کر د تصوف په حواله، د الله سره د مینې په حواله دغه فکرونه د بل چا سره نشته، دغه فلسفه چې ده د بل چا سره نشته. بیا که څوک ورپسې ښکاره کېږي په دغه رنګ کې لږ ډېر نو هغه خپل رنګ لري، خو دغه څیزونه دغه موضوعات د هغه هم دي او هغه د عبدالرحیم مجذوب. عبدالرحیم مجذوب چې دی هغه په ځان کې یو دنیا ده. یو ورځ راغی ما ته یو نظم مې لیکلی دی، وی په دې بینک کې چې په دې ریسپشن کې کومه جینۍ ناسته وي په هغې مې نظم لیکلی. منیجر صاحب غوږ کېده، نظم یې راته ټول ووایي خو ما ته پکې یو مصره یاده ده او یو مصره پوره نظم دی. وی زردار د زرو زیاتولو له زرڅانګه غواړي. زردار د زرو زیاتولو له زرڅانګه غواړي. دغه یو مصره کې تاسو ګورئ چې څومره زور دی چې هغې کې نو عبدالرحیم مجذوب چې دی هغه زمونږ د دیومالایي ادب نه خاص کر د یوناني فلسفې نه د انګریزي ادب نه د هغې نه ډېره مطالعه کړې ده، ډېر کشید یې کړی دی او خپل رنګ یې ساتلی دی. نو مجذوب په ځان کې یو بله دنیا ده. او بیا زمونږ د دور شاعران چې دي په هغې کې خو دومره غټ غټ خلک پیدا شوي دي چې یو نه بل ښایسته د بل نه بل ښایسته. نو د هغې یو ذکر به بیا په خپل وخت باندې کوو، خو زمونږ زنانه شاعرانو ته لږ پام ورګرځو. په هغې کې په خاصه توګه باندې زرغونه کاکړه چې ده دا 850 او د 900 هجري ترمنځ تېره شوې ده زرغونه کاکړه. بیا جي د هغې نه پس ډېره موده چې ده نو هغه د نور شاعرانې راغلي خو داسې ډېره اثرناکه شاعره بیا نه ده ښکاره شوې. بیا د 20مې پېړۍ دننه شاعران ښکاره شوي دي او په هغه شاعرانو کې په خاصه توګه باندې الفت بیګم درد، بلبلان به د غره ګټو کې دیرې کړي، باغ د ستا شجالې مسې زه باغوانه. الفت بیګم درد صاحب زما خیال دی چې د پښتو وړمبی صاحب دیوان شاعره که ورته مونږ ووایو نو غلطه به نه وي. په دې چې اولنی دیوان ما د دې لیدلی امکان لري پوره. د هغې نه پس جي سین بیبي سیده بشرا بیګم چې د خدایي خدمتګار تحریک په بیدار مغزه لیکونکو کې وه او ډېر کار یې کړی دی او ښځو له سړو له ټولو له بیداري ورکړې ده او په پښتون رساله کې باقاعده لیک کړی دی. د دې سره څنګ په څنګ باندې الف جانه خټکه یو ډېره لویه بیبي، ډېره تکړه تعلیم یافته بیبي چې هغې هم د ښځو د حقونو دپاره او د قام د بیدارولو دپاره ډېر لوی کار کړی دی. د دې سره سره پروفیسر فوزیه انجم وه، د هغې نه علاوه زیتون بانو بیبي چې ده هغې د ټولو نه زیات کار کړی دی او هغه دا واحده ښځه د زیتون بانو چې د دې پورې چې کومې شاعرانې وې نو هغه مشاعرو ته ډېرې نه تلې او بیبي د سړو سره اوږه په اوږه د ادب په میدان کې زغل کړی دی. هغه وایي تاسو شعرونو معیار وګورئ، د زیتون د ونې تیل خلکه دارو دي. هغې د ښځو په مسایلو ډېر ښه لیکل کړي، د زیتون د ونې تیل خلکه دارو دي، زه زیتون الله دوا یم را لېږلې. بل ځای کې وایي چې نسوانیت ګورئ، که شری زوی چې مې د بریتو نن سرونه وهي، که شری زوی چې مې د بریتو نن سرونه وهي، زما سینه کې زړه د یرې نه ټوپونه وهي. او بیا د هغې نه پس بل شعر دی چې د عزت پټکي ځوانانو ته په سر شو، د عزت پټکي ځوانانو ته په سر شو، د بانو په برخه تشه لوپټوه. نو دغه د زیتون بانو کمالو، بیا سلما شاهین ده، حسینه ګل ده او اوس خو د خدای فضل دی ډېر شاعران راغلي دي. خو زموږ د شاعرۍ عمومي موضوعات چې دي تصوف، قومیت، ترقی پسندي، انسان دوستی او نور هم ډېر موضوعات، خو په خاصه توګه باندې دغه موضوعات او خبرې ډېرې دي. خو د استادانو استاد ناظر شینواري په شعرونو به دا خبرې راټولې کړو.
ناظر صاحب وایي چې ځوانې ولولې او د وصاله نه پرهیز ځوانې ولولې او د وصاله نه پرهیز سم چې پسرلی شو نو روژه را باندې راغله او تا خو تکلیف وکړو عزراییل خفه مه شي تا خو تکلیف وکړو عزراییل خفه مه شي سا چې مې په چا پسې وته را باندې راغله او لاس یې په تکل د غځونې څه اوچت کړل لاس یې په تکل د غځونې څه اوچت کړل ما وی چې که زیړه زرغونه را باندې راغله او راغله د خندانه په شا راغله راغله د خندانه په شا راغله سوده را باندې راغله ډېره مننه څنګه چې د ټولو قومونو ثقافتي کلتوري دغسې د پښتنو هم دی دا ټول قومونه چې دي دا د دې دنیا حقدار استوګن دي خو د چا پکې په سوونو کاله وشو او د یو څو پکې زرګونو کاله وشو او د پښتنو پکې د 15,000 کالو پورې تاریخ معلوم دی د هغې نه اخوا تیاره ده موږ چې کله د دنیا تاریخ ګورو د آدم علیه السلام نه راتلو نه پس نو د آدم علیه السلام د راتلو او زمونږ ترمنځ چې حساب کتاب کوو نو د ابراهیم علیه السلام 3,000 کاله وشو په دې منځ کې د هغه د نوح علیه السلام په منځ کې 2,000 کاله وشو مذهبي عالمان به ناست دي دا د آسماني کتابونو په رڼا کې زه خبره کوم او بیا د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام یو بل سره لیدل کتل هم شوي نو آدم علیه السلام 1000 کاله عمر و نو د 8,000 کالو نه دنیا د انساني ژوند تاریخ اخوا نه دی خو مونږ به 10,000 کاله فرض کړو خو چونکې مونږ چې کله تاریخ ګورو پښتانه د پښتنو زیلې لټونو پښتانه پکې زیات پښتانه پکې بني اسرائیل ثابتېږي او چې بني اسرائیل ثابتېږي نو د هغې نه دا اندازه مونږ اخلو چې پښتانه ډېر زاړه دي په قرآن کې ځای په ځای د بني اسرائیل ذکر دی او د هغې د دې قوم د صلاحیتونو د دوی د کمالونو د دوی د ټول زور ذکر په قرآن کې ځای په ځای راغلی بیا پښتانه چې دي نو د دې دا اندازه نشته چې پښتو ژبه کله شروع شوې ده خو د بني اسرائیلو 12 قبیلې په هغې کې 2 قبیلې په ځای پاتې شوي دي او 10 قبیلې په دنیا کې خورې شوي دي نو په هغه 10 قبیلو کې دا کشمیریان چې دي نو دا هم بني اسرائیل دي پوره په پوره او خوشحال خان بابا فرمایي د پښتنو په هکله چې په ښایست باندې ختمه دا وینا ده په ښایست باندې ختمه دا وینا ده چې په اصل د یعقوب قوم تبار دي یعنی پښتانه چې دي وایي چې دا پښتانه ښایسته په دې وجه دي چې دا د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد دي څوک چې د حضرت یوسف علیه السلام پلار او یو شعر ما ویلو چې ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي بل په د عربو ملکونو کې مونږ ته څوک افغانان یا پښتانه یا پټان یا پښتون نه وایي هغې مونږ ته سلیمانیان وایي یعنی مونږه د سلیمان علیه السلام اولاد ګڼي هغه عربیان ټول او د هغې وجه شاید دا ده چې د ژوب او ډیای خان په دې منځ کې یو غر دی هغې ته کوه سلیمان وایي د تخت سلیمان په نوم باندې هم یاد شوی دی او په دغه غر کې زمونږ د مشر نکاح قیس عبدالرشید رضی الله تعالی عنه قبر هم دی په نیټ باندې تاسو سرچ کولی شئ قیس عبدالرشید نو د هغه د قبر تصویرونه په هغه غره کې شته څه موده مخکې په هغه غره کې اور هم لګېدلی و که ستاسو یاد وي کوه سلیمان په دې لمنو کې اور لګېدلی او د چنغوزي ډېر غټ ځنګل پکې سوی دی نو دغه غر چې دی په دغه غره کې د دې په لمن کې پښتانه اوسېدل هغې ته غوړه مرغۍ څوک ورته غوړه مرغه وایي غوړه مرغه مینز د فرټایل لینډ
نو هغې کې زرخیزه ځمکه و، نو دا د غره دا کومې اوبه چې راځي نو د غرونو لاندې چې کوم میدانونه وي نو په هغې کې ډېرې زرخیزې ځمکې د غرونو ټولې اوبه په هغې راځي او هغه اوبه کېږي. دا خو فرنګیانو ته موږ دعا کوو چې دا ملکړې سوری کړی، که په مردان کې به اوس موږ په دشته کې ناست مردان او صوابۍ او چارسده چې ده نو دا د فرنګیانو ته دعا کوو چې دا غرې سوری کړی د سوات دا سینې پکې راویستی دی. خوا نو خبرې ډېرې دي، زه خبرې اوږدوم نه. د پښتون ته پښتون کلچر ته څوک پښتونولي وایي، څوک ورته پښتونولي وایي، څوک ورته پښتون کلچر وایي، څوک ورته کلتور وایي، همدا ټول یو څیزونه دي، دا یو نومونه دي. نو دا ما په دریو برخو کې ویشلی دی. هغه وړومبۍ برخه دا ده چې خوی خصلت. وړومبۍ برخه چې ده نو په هغې کې پت او عزت دی. پت نور الامین صاحب راله یو پام راګرځولی دی چې دا پت چې دی دا یوازې په پښتنو کې نه وي، دا په سنسکرت ژبه کې هم شته. هغې خاوند ته پتی وایي او پتني ښځې ته وایي. پت څه شی دی؟ پت هغه حقوق چې په تا باندې د بل چا د طرف نه راځي نو هغه پالل چې دي هغې ته پت وایي. دا میړه چې دی خاوند ته چې دا میړه وایي که نه، دا میړه ورته په دې وایي چې میړه نر سړي ته وایي، بهادر سړي ته، یعنې میړنی میړه ورته په دې وجه وایي چې دی یو ښځه پاللی شي، د هغې بچي پاللی شي، د هغې ضرورتونه پوره کولی شي، نو د دې وجې نه ورته میړه وایي. او کوم سړی چې یو ښځه د هغه دپاره مور او پلار او خویندې وروڼه او خپل کور پرېږدي او راشي او دی نه شي پاللی، نو دا خو ډېر بې خونده دی چې دی ونه پاللی شي. نو پت چې دی هغه چې د چا په تا باندې کوم حقونه دي چې هغه حقونه ته سر ته ورسوي. پتمن هغه سړی چې هغه د کردار نه ډکي. خوشحال بابا فرمایي سر دی درومي مال دی درومي پت دی نه ځي. سر دی درومي مال دی درومي پت دی نه ځي. د سړي د چارې کل خوبي په پت ده. په سړي کې دغه پت دی. ښېګړه یعنې د نورو خلکو په کار راتلل. د نورو خلکو په کار راتلل زموږ د معاشرې د ټولو نه لویه خوبي ده او دا ټول خلک په ځان کې دا جذبه لري او کوي او چې څوک یې نه کوي نو خلک ورته ښه نه ګوري. توره او میړانه یعنې غیرت ښکاره کول چې دي دا لازمي ده. او توره میړانه چې ده هغه په قامي مقصدونو کې، په دیني مقصدونو کې، په تاریخ کې چې څومره واقعات تیر شوي په هغې کې د ټولو نه زیات اهمیت یې لرلی دی. لوز پوره کول، لوز خو اسلام هم وایي لا دین لمن لا عهد له وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. یعنې اسلام هم د لوز پوره کولو ډېر ویلي دي. ننګ او غیرت. غیرت چې دی موږ د پښتنو ته اکثر غیور پټان لیکلی کېږي، نو د دې مطلب خلک دا اخلي لکه چې دوی په جنګ کې ډېر تکړه دي. دا غیرتي یا ننګیالی هغه چاته وایي چې دی په خپل عزت، د خپلې ښځې په عزت، د خپل کور په عزت، د خپل وطن، د خپل مذهب، د خپل دین، د خپل ایون د خپل ساتلی زناور د پیټ انیمل د حفاظت لپاره هم هرې قربانۍ ته تیار شي. نو دا چې دی دا ننګیالی دی او دا غیرتمند دی. رښتیا ویل پښتانه خوښوي او اسلام هم حکم دی چې رښتیا به وایي. زړورتیا چې دا هغه هم بېغیرتي ښودل چې دي که په جنګ کې به پخوا چېرته مړی وشو څوک به راغی را به وړو او په شا به ګولۍ خوړلې وه، لکه غني خان وایي چې که ګولۍ مې په سینه خوړلې نه وه مخ مورې ما پسې په کوم مخ به ته جاړې. نو ګولۍ به په سینه خوړل چې وو دا د غیرت نښه وه چې په شا به چا ګولۍ خوړلې وه نو خلکو به ورپورې خندل او ټپې به پسې جوړولې ورانې ورانې. بیا جی انصاف هم د پښتنو دپاره ضروري دی چې هغوی به انصاف کوي. چې څوک انصاف نه کوي د پښتونولۍ د معیار نه پرېوځي. سخاوت. نو پښتون چې دی دی به سخي هم او دی به غیرتي هم. خو تاسو په علم کې دا خبره راولمه سایکولوژیکل سټډي چې هوښیار سړی نه سخي او نه غیرتي. شرم او حیا. شرم او حیا دا د بل انګل نه ما تاسو ته ووایي که نه، اوس تاسو په خپله سوچ کوئ. شرم او حیا چې دی نو دا ډېره ضروري ده. پښتانه چې دي دوی په خاص موقعو باندې په خاص ځایونو کې
به خاص قسمه رویه ساتي د حجرې خپل انداز دی مونږ ته به مور وی د حجرې خبره به کور نه کوئ او د کور خبره به په حجره کې نه کوئ دا مطلب د ټریننګ یو حصه وه دغسې د هر ځای خپل یو آداب دي نو دغه شرم او حیا د پښتنو په ټول ژوند کې خوره ده امانت کې خیانت کول پښتانه د دین خلاف هم ګڼي او د پښتو خلاف هم ده سلا مشوره چې ده د مشرانو سره سلا مشوره کول خپلو کې سلا مشوره کول دا پښتانه ضروري ګڼي د دې نه علاوه دویمه برخه چې ده هغه د دود دستور په دود دستور کې جرګه وړاندې شی دی جرګه چې ده د جرګې درې څانګې دي وړاندې څانګه چې ده هغه د مرکه داسې یو انویسټیګیشنل کمیټي 200 کسان په یو معامله باندې انویسټیګیشن وکړي ریسرچ پې وکړي او د هغې نه پس هغه معامله بیا جرګې ته یوسي نو په جرګه کې هغه پلیډ کړي نو دغه د دې وړاندې مرکې سیستم نه جوړ شوی دی د تاڼه تحصیل ته جوړ شوی دی بیا دویمه مرحله چې ده نو هغه د جرګه چې ده نو هغه جوډیشري ده دنیا چې دی دنیا ته دا کنټریبیوشن مونږ کړی دی چې د جرګې او د مرکې په شکل کې او بیا د جرګې دریم سټیج چې دی نو هغه دی لویه جرګه پارلیمنت ته ویلی کېږي افغانستان کې اوس هم پارلیمنت ته لویه جرګه ویلی کېږي نو چې کله دا درې سټپس تاسو وګورئ زمونږ دا په دې ملکڼ کې چې دا کلی دی تاڼه نو دا تاڼه چې دی تاڼې دا نوم چې دی دا هم د هغې نه راوتی دی ځکه چې تاڼه چې دا د پښتونخوا ریاست عدالتي دغه مرکز و په دغه ځای کې به عدالتونه ټول کېدل دا تاڼه تحصیل چې دی دا د دغې نه پس ښکاره شوي دي بله دا خبره ده چې تاسو ګورئ نو په ټوله دنیا کې دا ګولډ میز کانفرنس چې دی او د هغې نه علاوه د یو ان دا کم اجلاسونه چې دي دا هم زموږ د جرګې پیداوار دی تاڼه تحصیل چې دي د دې نه واخلئ تر د یو ان پورې دا ګولډ میز کانفرنس چې دی دا چې تاسو جرګه چېرته کتلي جرګه په ځمکه عموما کینی په خاورو کې ناستي په شګو کې او په ځمکه ناستي نو چې کله خلک زیاتېږي نو دوی ورو ورو شاته کېږي او ټول خلک یو بل ویني او د دې کېناستو فایده څه په دې کې چې څوک هم خبره کوي نو ټول خلک ویني نو چې څوک دروغ وایي نو هغه نیوی کېږي او هر چاته د دلیل ورکولو پوره اجازه دي نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د جرګې څومره زور دی او څومره اهمیت دی او چې څو پورې ټول د جرګې ممبران په دې متفق نه وي تر څو پورې چې ټول متفق شوي نه تر هغه وخته پورې فیصله نه کېږي هر یو قسم چې اختلاف لري نو جرګه نه ختمېږي او په دې جرګو کې به پخوا ښځو ته هم چې مشرانې ښځې به وي نو هغوی ته هم د ضرورت تر مخه اجازت و چې پکې کېناستی شي ځوانانو ښځو ته اجازت نه بیا چې ننوات دی ننوات هم د جرګې یو قسم دی او هغه داسې دی چې یو ظالم ته پته ولګي چې ما د بي سره ظلم کړی دی نو هغه بیا د پښیمانۍ په طور باندې روان شي او د هغه نه بخښنه غواړي معافي ترې غواړي او معافي څنګه غواړي عموما د ماشومان مخکې بیا ورپسې وروستو زنانۍ په سر قرآنونه یې ښودي بیا ورپسې وروستو سړي دا په دې طریقه ځي او عموما چې غټ جرم وي نو په غاړه کې پړی یم اچولی او ورشي هغه سړي له هغه ته مطلب یې دا وي چې یاره زه ستا زناور یم چې سراسره سلوک کې وکړم زه پښیمانه یم مانه غلطي شوې ده دا د دنیا په یو نظام کې هم نشته دا نظام او چې څوک لاړ شي نو هغه یو شعر دی چې سیاله دا د پښتنو څومره ساده رواج دی چې د خپل در نه د خپل سر قاتل شړلی نه شي نو پښتانه چې دي بیا په هره طریقه باندې به معافي کوي او چې په یو ځل ونه شي نو په دویم ځل هم بیا ننواتې کېدی شي خو عموما په وړاندې ځل باندې معافي کېږي بیا چې د هغې نه پس تیږه ده تیږه چې دا ننواتې چې دی نو دنیا د دې نه اپالوجي زده کړې ده د یو ملک جاز بل ملک ته واوړي نو هغې سبا له اپالوجي وکړي چې یاره موږ نه غلطي شوې ده معافي راته وکړئ نو دا زموږ د ننواتې پیداوار دی د دې نه علاوه چې تاسو ګورئ تیږه چې دا پروس نو دا چې دی عام ښکاري خو تیږه نه ده د دې مطلب دا دی چې دوه فریقین دي د هغوی ترمنځ په څه خبره تنازعه ده مشران راشي او د دوی ترمنځ کینی او یو داسې تیږه کېږدي دا تیږه مونږ کېښوده د دې مطلب دا دی چې تاسو به کال 2 کاله یا 15 میاشتې په دې موقع کې به ستاسو معامله مونږ فیصله کوو تاسو به تر هغه وخته پورې په یو بل باندې ډز نه کوئ د یو بل سره به څه بد نه کوئ
نو دا تیږي او چې څوک د هغې خلاف ورزي کوي نو ډېره غټه جرمانه مقرر کړې د دې وجې د څوک د هغې خلاف ورزي هم نشي کولی د تیږې نه دنیا اغستی دی سیز فایر یې دې نه اغستی یعنې چې ډزبندي وشي بیا جي روغه جوړه معاملو کې خلک غواړي ټول خلک غواړي چې روغه جوړه وشي هر پښتون غواړي چې د دې چا ترمنځ تنازعه ده چې هغه روغه شي د دې نه پس جي پناه چې د پناه ورکول یو دشمن ستا کور ته راننوتو نو ته مجبور یې چې ته به هغه د هغه حفاظت که ستا دشمن دی او د بل دشمن نه دی ستا کره پناه له راغی نو ستا دا ذمواري ده چې هغه به خپل کور ته په حفاظت رسې که نه پښتانه به ټول تا ملامته کوي دا به مطلب چې ټول بیا ستا له کور هم سېځلی شي تا د کلي نه هم شړلی شي دا ستا دپاره جرم دی نو پښتانه د دې خلاف ورزي نه کوي ننګ وروړل داسې چې څوک دغه دی خوار وزار دی او هغه د دشمن نه تنګ دی نو هغه د خپلې قبیلې مشر له لاړ شي چې ما د دې بلا نه خلاص کړه نو دغې ته ننګ وروړل وایي نو هغه بیا د هغه مدد وکړي د ښځو درناوی پښتانه چې دي موږ هسې وایو بدې خبرې خلک کوي دا دستور ښه نه دی او دا ښه نه دی په مغرب کې د زنانه هیڅ عزت نشته کومو خلکو چې چکر لګولی تلي هغې ته پته وي هسې مونږ ته د لرې نه خو ډېر ښه ښکاري هلته د زنانو هیڅ عزت نشته پښتون سړی چې کله قسم خوري نو یا یې په خدای خوري او یا وایي ښځه به راباندې طلاق کوي نو د دې له اندازه لګوو چې د ښځو څومره اهمیت دی او د پښتنو په ټولنه کې اوس خو لږ ډېر خلک د خپل کلچر نه لرې وتل د خپل مذهب نه لرې وتل خو د پښتنو په ټولنه کې د طلاق رواج بالکل نه و بالکل او دغه چې کوم دوه کسان به په ژوند کې یو بل سره وتړلی شي نو هغوی به تر مرګه پورې د یو بل سره ژوند تېرو په هره طریقه به یې تېرو بله دا ده چې د ښځو درناوی دا ده چې کله په لارې ځي نو سړی مخکې او ښځه ورپسې اوس خو ښځې تعلیم یافته شوې نو اوس ښځې مخکې هم ځي څنګ په څنګ هم ځي خو پخوا به داسې وه سره یوه لطیفه را یاده شوه زما یو ملګری د افغانستان و نو هغه په پېښور کې ما ولیدو زړه خبره ده 20 کاله زړه 15 کاله دا مې ولیدو نو د هغه دی مخکې و او بیبي ورپسې وه نو سلام دعا وشو بیا یوه میاشت پس په کابل کې دی ما ولیدو نو بیبي مخکې و دی ورپسې و نو ما ورته ویل وروره دا څه حساب کتاب دی نو هغه هسې ټوکه وکړه ما ته ویل دلته د ماینس خطره یي خو د کابل دستور داسې و چې هلته زنانه مخکې تللی شي ځکه چې تعلیم یافته دي کابل ښار ډېر تعلیم یافته دی اعلی تعلیم یافته نو کومه ښځه چې خبر شي نو هغه مخکې ځي نو خیر دی خو چې خبر نه وي مخکې روانه وي تا به لکه د ګړې په شان تا به هم چېرته کندې ته واچوي غزا چې د هولي وار دی خو تاسو ټول پېژنئ چې څنګه دی اخري برخې ته راځو لارې چارې قانون چې کوم دی د پښتونولۍ په هغې کې حجره ده تاسو یو حجره راواخلئ حجرې ته وګورئ حجره یو داسې ځای دی چې دا په دنیا کې د هیڅ چا سره نشته حجره په یو وخت باندې ګیسټ هاوس هم دی حجره په یو وخت باندې کنډولنس ایریا هم ده حجره په یو وخت باندې ویډینګ هال هم دی حجره په یو وخت باندې جمنیزیم هم دی حجره په یو وخت پلی ګراونډ هم دی حجره د ټول کلي پارکینګ هم دی دې که نه دی په دې کې که زه څه غلط وایم تاسو باقاعده ویلی شئ داسې ملټي پرپز بلډینګ ما ته په ټوله دنیا کې بل وښیه د چا سره شته د هېڅ چا سره نشته بل دا چې څادر کوم په اوږه زموږ پروت وي موږ خو اوس د اوږې نه لرې کړو څادر خو په اوږه چې کوم څادر پروت وي اوس سهولتونه هم ډېر شو پخوا به پیدل مزلې وې نو هغه زما ذاتي تولیه هم وه هغه زما رومال هم وه هغه زما ټوپۍ هم وه هغه زما چترۍ هم وه هغه زما قالین هم وه هغه زما جانماز هم وه هغه زما بوجۍ هم وه هغه زما رسۍ هم وه او پسې زه داسې په هغې کې کم خاصیتونه نه وو په دغه یو څادر کې نو تاسو اندازه کوئ چې د دې په شا باندې د سوونو د زرګونو کالو هوښیارتیا او وزډم شامل دی نو ځکه دا څیزونه موجود دي د دې نه علاوه بدل اخیستل چې دي بدل خو اسلام کې هم دی قصاص نو پښتانه چې دی دوی بدل خامخا اخلي خو بخل چې دی دا د ټولو نه غوره کار ګڼي د دې نه علاوه چې برامتا او بوتا دا پخوا دستور چې پخوا پیسې نه وي نو داسې به و چې سړي به کېنولی کېدل
د یو فریق به بل سړي کېنول چې دا سړي ما سره تر هغه وخته پورې ناستي تر څو چې تا دا مسله حل کړې نه وي. دا د برمته اوبو ته د تفصیل پکې ډېر دی. بیا جي داړه یو رنګ دی چې دنیا ورته ګوریلا وار وایي. ګوریلا وار چې دی هغه دنیا ګوریلا وار کوي لکه دشمن دلته ناست دی نو په یو وخت کې د دوه درې ځای نه حمله وکړي نو دشمن ویرېږي چې یاره جوړېدو طاقت ډېر زیات دی. دا د پښتنو د جنګ طریقه وه. یوه طریقه دا وه چې د مسودو خاص کر مسود څوک شته دلته د مسودو د جنګ یو خاص طریقه وه او هغې د وزیر مسود د اول ټولو کې د خو مسودو کې خاص کر وه چې هغې به اتڼ کوو محاذ باندې به اتڼ کوو او 40-50 کسان په یو ځای باندې اتڼ کوي لګیا دي او په یو خاص ځای به ټولو یو ډز کوو. نو د هغه ډز مقصد به دا و چې د 100 ټوپکو د 100 ټوپکو په یو ځای ډز وشي نو مخالف دشمن به ویرېدو چې دوی سره جوړې ډېره غټه وسله ده. نو دغه یو د یارولو د دشمن لپاره طریقه وه او دغه داړې ته دنیا چې دی ګوریلا وار وایي. وس بیا جي هغه ده هغه فاین ته ویلی کېږي چې څوک داسې غلطي وکړي فاین شي هغه قوم یې فاین کوي. بیا لکه مطلب یې داسې کاري قومي څیز چې دا به څوک نه چیړي نو چې څوک وچیړي نو بیا جرمانه ولګي. بیا جي بندیز دی سټی آرډر لکه د کلي غر دی د کلي څه څیز دی او هغه خلک پابندي پرې ولګوي نو په هغې چې څوک خلاف ورزي وکړي نو هغې ته بندیز وایي. چغه یا غږ چې دی هغه ویلی کېږي دې ته چې کله قدرتي آفت یا انساني آفت راشي جنګ راشي سیلاب راشي ځنګلي ځناور راشي نو یو غږ وشي چې ټول راوځي. پخوا به دغه ډمامه غږېده او یا به کلي کې اواز کېدو نو هغې لپاره اوس نور هم وسایل شته. بیا جي یرغمل یو داسې څیز دی چې هغه هم دغه سره نږدې څیز دی د خلک کېنول چې دي بوت او برامته چې هغې به په زور باندې یو څو کسان کېنول نو اوس خلک د هغې په ځای باندې اوس پیسې راغلي مسله د پیسو حل کوي. ملاتړ یعنې اتحاد او اتفاق چې په یو ځای خلک راټول شي یو کار کوي لکه د کلي وله وباسي او د کلي لپاره جومات لپاره څه کار کوي نو دا ملاتړ چې په شریکه به کېده. د دې نه علاوه جي پیغور د پښتنو یو خطرناک څیز دی چې هغه خلکو ته وکړي لکه پروس کال په جرګه کې زه راسم پروس کال نه 3 کاله به کېږي په جرګه کې زه راسم نو هغې کې داسې وو د احمدزو جرګه وه. څوک احمدزي شته؟ احمدزي د افغانستان ډېر تکړه قبیله ده. د هغې جرګه وه نو په هغې کې یو کس بل ته پیغور کړی دی. یو کس څه د خپل غیرت خبره کړې را بل ورته وایي چې د نکاح غاښونه دې وګټه د ده نیکه ورله چېرته غاښونه په جګړه کې مات کړي وو نو نکاح غاښونه دې وګټه نو دوی بیا جګړه کړې ده نو بیا پکې ډېر خوږ شوي دي خلک نو هغې کې بیا مونږ حسونه وکړه روغه پکې وشوه خو دا ده چې پیغور د پښتو په رواجونو کې یو خطرناک څیز دی. پوهنتون ځینې ښځې چې دي نو هغې په خپله رضا باندې هغې وایي چې یاره زما 2 بچي دي او خاوند مې وفات شوی دی 1 بچی دی 3 بچي دي او زه بل خاوند نه کوم او د دغې بچو لپاره خپله ځواني وقف کړي نو دغې ښځې ته خلک ډېر په درنه ګوري او خلک یې ډېر عزت کوي چې دا ډېره تکړه ښځه ده او مطلب دا د خپله رضا یي د هغې په هغې کې پابندي نه وي چې که ته بل واده کړې نو کولی شي خو ځینې ښځې وایي زه نه کوم. هغه خیبر افریدي په یو شعر ویلی چې په یو بچي پورې به سپینې کړي څه تورې کمسۍ څومره په پت کې دي پښې دغه پټانې ډېرې. اشر چې دی جي اشر زمونږ څوک ورته بلندره وایي په دې جنوبي اضلاع کې ورته بلندره ویلی کېږي څه بل څه نوم ورته هم ویلی کېږي. نو اشر داسې څیز دی چې د NGOs چې کوم کار کوي نو دا اشر دی چې په شریکه خلک وسایل را جمع کړي او مسلې پې د قام حل کړي نو دا د NGO دا رنګ چې دی دا د اشر نه راوتی تصویر دی. ټولانه چې دا هغه ویلی کېږي چندې ته یعنې ټولول د خلکو چنده ټوله شي. تاسو چې دا ټول پلازې وینئ نو دا د ټولانې شکل دی. ټول پلازې چې کومه تاسو وینئ دا د ټولانې شکل دی. بل دا څیز دی چې زمونږ خلک موږ دومره په احساس کمترۍ کې یو چې موږ ته دا انګریزي ډېره خاص ژبه ښکاري او دا نورې ژبې راته وړو ژبې نه ښکاري. موږ وایو چې د انګریزي کې چې څه دي نو بس دا اوریجنل دي. په انګریزي کې تاسو ته به اندازه وي کله چې تاسو سبق وایئ نو تاسو ته به ویلي چې دنیا ټول نه وړاندې ایجاد چې دی نو هغه ویل دی پایه ویلی شوي ده ته که نه د دنیا وړاندې ایجاد ویل نه دی. انسان ته اول د خېټې ضرورت و خوراک ضرورت و نو د ټولو نه اولنی ایجاد چې دی هغه د دې ویل په شکل دی نو شاید چې دا ارکیالوجست غلط شوي دی دا خیال و چې دا ویل دی هغه داسې ګول کاڼی او په منځ کې سوری او په هغې کې لرګی نو دا خیال و چې دا جوړې
پایه ده. پایه نه ده، دوه کاڼي هغې په منځ کې هغې ته میچن ویلی کېږي، په هغې باندې اوړه کېږي او هغه میچن چې ده نو هغه مشین ورته ویلی کېږي. اوس MACHINE میچن، زه ورته میچن وایم، نور خلک یې مشین پروناونس کوي. او دا چونکې مونږ دومره په احساس کمترۍ کې یو چې دا مونږ ته دروغ ښکاري. بیا جي د هغې نه پس ډېرې خبرې دي، زه مختصر کومه. میلمستیا خو د اسلام هم صفت دی، د پښتنو هم صفت دی. بیا دی جي د مشر مننه، نو د مشر خواله ورتل، د مشر نه دعا اخیستل، د مشر نه مشوره اخیستل، دا د پښتنو دستور دی او دا خامخا کوي. د مشر خوښونه، د مشر انتخاب چې دی، د مشر دپاره خاص خبره دا چې دی به ډېر سخي او دی به بهادري، دا ورله لازمي ده. او که لوړ دنګي نو دا نور هم خوبي ده، او که اواز یې درونی نو دا نور هم خوبي ده. دا د پښتنو طریقې. بیا د هغې نه پس اختر دی، نو په اختر کې خلک ورځي مشرانو له، او مشران چې دي هغې سره غاړې ملاوي، جوړ تازه ګړه بړه کوي. او د هغې نه علاوه ماشومان چې دي نو هغه مشرانو له لاس ښکلوي، مشرانې ښځې چې دي نو هغه کشرانو ښځو له تندی ښکلوي. دا د مینې او د ملاقات یوه طریقه ده. خپلوي پښتانه چې دي نو خپلوي په پردي قام کې نه کوي، کوشش کوي چې په خپل قام کې خپلوي وکړي او بل طرف ته ونوځي، د پښتنو نه بهر وتل نه غواړي. پړونی چې دی هغه د پښتنو داسې دستور دی چې خپلې خور لور له په جایداد کې برخه ورکوي، خو ډېر پښتانه نه ورکوي. او د پښتنو هسې مونږ خو پښتانه ډېر مسلمانان ګڼو چې ډېر کلک مسلمانان دي او داسې دي او هغسې دي، خو دوی دومره مسلمانان دي څومره چې پښتو اجازت کړی دی. یعنې زه تاسو ته 3 مثالونه در کوم. مثال نمبر وړاندې، خپلې خور لور له په جایداد کې برخه نه ورکوي، نو د کومې چارې مسلمان شو؟ اسلام حکم کړی چې خور لور له په جایداد کې برخه ورکوي او دوی نه ورکوي. دویمه خبره دا ده چې د غیرت مرګونه چې کوم دي، د غیرت مرګونه مونږ د اسلام حکم منو که د پښتو؟ مونږ اسلام اړو منلی نه دی، پښتو مونږ وایي ما لیدلي دي د اسلام شرایط دي، شرایط مونږ نه پوره کوو، نو مونږ صرف پښتو منو په دغه ځای کې. نو مونږ دومره مسلمانان یو څومره چې پښتو اجازت کړی. او دریم، نور مثالونه هم شته خو 3 درته وایم. دریم دا دی چې اسلام حکم کړی چې ښځه به د خپل لیور نه ستر کوي، پرده به کوي. خو چونکې مونږ جاینټ فیملی سیسټم دی، مونږ یو ځای اوسېږو، نو ښځه د لیور نه ستر نشي کولی. نو دلته کې هم مونږ دومره مسلمانان یو څومره چې پښتو اجازت کړی. بیا جي د اولاد روزنه پالنه، اولاد پالل چې دي دا د پښتنو ډېره ښایسته خبره ده چې د اولاد په تربیت باندې خاص فکر کوي. دا بېله خبره ده چې هغه سیټ اپ زمونږ هغسې نه دی پاتې، مات شوی دی د میډیا د راتلو سره او د ماډرنایزیشن سره. خو پښتانه د خپلو بچو په تربیت خاص فکر کوي، خاص غور کوي. د دې نه علاوه خوراک پوشاک، پښتانه چې دي ساده خوراک یې دی خو ښه خوراک یې دی، ښه پخ شوی. د دې نه علاوه لباس چې دی، دا زمونږ کمیس پرتوګ چې دی دا د پاکستان قومي لباس دی، دا زمونږ دپاره ډېر فخر دی چې زمونږ لباس. او تاسو دا وګورئ په ټوله دنیا کې د چا په لباس کې منډه نشئ والی، د چا پای کې د خپو په سر نشئ کېناستی، د چا پای کې اوده کېدی نشئ. په دې لباس کې ټول کارونه کېږي سوا د یو کار نه، او هغه دی د مشین سره پکې دوستي نه کېږي، ځکه چې مشین د نه لمن ونیوه نو غرق کړی وی. دغه یو غیر پکې بل حیاناک لباس دی، ډېر حیاناک، د ښځو هم او د سړو هم. او پښتنو ښځو دپاره دا مخ پټول چې دي دا د پښتنو ښځو دپاره نه په رورل ماحول کې، خو چونکې اربنایزیشن ورو راغی، ناشنا خلک کلي ته راغله، نو چې ناشنا خلک راشي نو بیا ښځې مخ پټوي. نور د پښتنو خپل کارونه به کول، پټي ته به تلې او خپل چینې نه به اوبه راوړې، ټول هر څه مخ به ښکارو، ښه درنې جامې به اغوستې وې، مخ به ښکارو. په لاره کې به پخوا خو خلک هم ډېر نه وو که نه، نو په لاره کې به ښځه منګي په سر روانه وه، تا به ترې تپوس هم کولی چې خورې دی فلاني کلي ته کومه لاره تللې ده، هغې به ته ووایي وروره داسې ځه. یا داسې یو طریقه د پښتنو دا ده چې سړي ډېر را روان وي او ښځې لږي، نو ښځې لار ته شا کي ودرېږي او سړي تېر شي. او چې کله ښځې ډېرې نو بیا سړي لار ته شا کي ودرېږي او ښځې تېرې شي. دا د پښتنو دستور دی.
ګاونډي خیال ساتل د پښتنو لپاره لازمي ده. دا ګړه بړه کول چې دي د غاړه پخوا داسې وه 3 ځله، اوس صرف یو ځل خلک ملاویږي. د دې مقصد څه و؟ چونکې د پښتنو حجرې ته هر څوک راتلی شي، نو د خپلو سره دا د مینې اظهار و، او چې ناشنا څوک راشي نو دا د هغه تالاشي هم وه چې د سره وسله مسله خو څه نشته که تالاشي هم وه. ټوله حجره به ورسره میلاو شوه. د دې هوښیارتیا ته وګورئ، دا د چا کیدی شي ټولې حجرې چې ملاقات وکړو چا به یو ځای سره لاس ولګېد، چا بل ځای سره، نو پته به ولګېد سره چاړه ده یا تماچه ده یا څه وسله ورسره ده، نو یو بل ته به په اشارو کې ووایي چې سړی ګوره خطرناک دی. دغسې په ډله ټپله په سوګند په بلا څیزونه دي، زه هغې تفصیل ته ډېر نه ځمه، خو دا دی چې د پښتنو زوی پیدا شي نو خوشحالي پې کوي او په لور باندې خوشحالي نه کوي، او دا د ښځو د وجې نه. سړي په دې پروا نه کوي. ښځې چې دي عموما چې جینۍ پیدا شي نو ښځې اکثر عالم نه وایي چې لا پیدا شوې ده. ښځې ډېرې خفه وي چې دا وګوره د مټې نشته. پخوا د ځوانانو ضرورت و، د هلکانو ضرورت و، ځکه چې جنګونه به وو، د زمیندارۍ کار و، د هغې نه علاوه وراثت و. اوس خو جینکۍ هم ښه تکړه شوي دي، نو زما خیال ده چې دا مسله اوس دومره غټه نه ده پاتې، او یو دور دی را روان دی. پښتانه چې دي دوی د رنځور پوښتنې له خامخا ځي چې څوک ناروغه شي، لاسنیوي له ځي چې څوک مړي. زمونږ کلي کې یو سړی و، هغه به وایي هغه مړو له نه تلو، نو چا ورته وایي فلاني کاکا وایي ته دې مړو له ولې نه ځې؟ هغه ورته وایي مړي په تندر نه ولم. نو چا ورته وایي ته به نه مرې؟ نو هغه ورته وایي زه چې مړ شم بیا ژوندي په تندر نه ولم. او زه تاسو ته اخر کې دا مثال درکړم چې زمونږ کلي کې یو سړی و، هغه په هغه وخت کې کمشنر و، په کم وخت کې چې د صوبه سرحد چې کله و چې دا د پنجاب یو ډویژن و، نو په هغه وخت کې کمشنر و. خو چې کله نوکرۍ ته تللی و نو د کلي سره بیخي تعلق پرېښی و، نه به یې د چا سره غم خادي کوله، نه به یې د چا مړی ژوندی کو، نه یې د چا تاڼه تحصیل کو، نه یې د چا سره منډه تړله واله چې څوک به له دفتر ته راغلی نو اکثر به ورسره د ملاقات هم نه کوو. چې کله ریټایر شو کلي ته لاړ، په کلي کې ځان له کور جوړ کړو، او یو 3 کاله ژوندی او 3 کاله پس وفات شو. 3 کاله پس وفات شو، په جنازه کې 15 کسان وو، جسټ 5، 2 زامن وو، یو یې نوکر وو، 2 کسان یې قبر له په کرایه راوستي وو، چا والا قبر هم نه کړو، او یو ملا وو. دا د هغه ټوله جنازه وه. نو زه تاسو ته دا ښیم چې کلچر چې دی دا داسې شی چې بیا خلکو، او اوس د هغه یو زوی په انګریزۍ کې خیرات غواړي په کوڅو کې، که څوک په چکدره باندې تېرېږي نو کتلی شي. ښه جي، دغسې د ځمکو تقسیم او بخور د دې خپل نظام دی د پښتنو. او شیخ ملي بابا په 1520 او د 1530 په منځ کې شیخ ملي بابا د ټولې پښتونخوا د ځمکې تقسیم کړي دي، او مغه تقسیم دی، او هغه کمال څه کړی دی، د ځمکې په حساب د اوبو تقسیم دی، او د 2 کلو په منځ کې سیدانو له، شیخانو له، مولانو له، قاضیانو له، کم اهل علم خلک چې زموږ بچو ته چې چا علم ښودلی، هغه خلکو له هغوی د تنخوا په طور باندې ځمکه ورکول، هغې ته به سیری وي. سیری هغه سیری چې دي د کلو په منځ کې هغوی له ځمکې ورکړي، 2 کلي د یو بل سره جنګ هم نه کوي. دا د مشرانو کمال. او شیخ ملي چې د شیخ ملتون ټاون چې دی دا د شیخ ملي بابا په نوم دی. د دې وجې نه دغه شیخ ملي چې دی دا زمونږ د ټولو نه لوی میتھمیټیشن و. د پښتونولۍ دا سزاګانې چې دي دا هم د راجمع کړي په یو کتاب کې لیکلي دي، او د هغې نه پس د پښتونخوا ځمکې اوبه تقسیم کړي، په وړاندې ځل په پښتونخوا کې مردم شماري دغه ځوان کړې وه. او بله دا ده چې پښتانه په موسیقۍ ډېر زیات مین دي. غني خان وایي چې پښتانه چې دي په ټنګ ټکور ډېر زیات مین دي، خو ځکه چې زموږ په حجره کې که تاسو ګورئ په حجرو کې اکثر یو میخ ته مسله پرته وي، بل میخ ته رباب پروت وي، او بل میخ ته ټوپک پروت وي. یعنې دا 3 څیزونه دي. په مسله باندې موږ خپل مذهب پالو، په ټوپک باندې خپل عزت پالو، او په بل څه شی دی رباب دی، په هغې باندې خپل کلتور پالو. او چې کله دا دواړه څیزونه نه وي، دا 3 واړه څیزونه نه وي، نو بیا دا معاشره ګډه وډه شي. او ستاسو ځینې خلک چې دي نو هغه د ټنګ ټکور خلاف دي، او ځینې خلک دي چې هغې ختم وکړي نو هم اتڼ کوي. نو د دې مطلب دې ته اوس سوچ پکار دی چې دا امبیلنس کول نه دي، دا بیلنس ساتل دي. زمونږ د اتڼونه چې دي په دې کې فحاشي نشته،
زمونږ اتړونه چې دي په دې کې سپکاوی نشته. تاسو ګورئ چې کله ګډېږي دا مارشل ټریننګ دی، دا ګډا نه ده. تاسو اتڼ ته په غور وګورئ. بله دا خبره ده، تاسو د خټکو بلبلې ته وګورئ، د خټکو بلبل هم کتلې ده، او د خټکو ګډا چې ورته وایي. هغې په باره کې احمد فراز یو نظم لیکلی دی، ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار، پختون کا کردار، جو پیار کرے پیار ملے، وار کرے وار.